صراحت خدای قرآن منې کړی لا تقولوا راعنا دا راعنا یې ولې منع صحابو مبارکینو غلطه معنا مطلب وه یو خو صحیح معنا مطلب وه خو چونکې دې کې ایهام و صبرات ځکه الله تعالی منع وایي داسې خوشحاله سه دا مړی سبحان الله جناب حضرت مبارک د خو د لوی غم نه خلاص کړ دا خو صراحت خدای قرآن آیات په منې کړی دې کې خو ایهام و صبر صحابه کرامو ویلي خو په ښه نیت یې ویلي ایهام و صبر کې یهودو په ذکر الله تعالی باندې یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو لا تقولوا راعنا راعنا مه وایئ وقولوا انظرنا ووایئ انظرنا موږ ته وګوره یا رسول الله انتظار راته وکړئ موږ ته تا خبرې ښې یادې کړو الله تعالی ورته امر کوي واسمعوا واورئ یعنې ښه ورته متوجه اوسېږئ د درس په منځ کې به طالب العلم شاوخوا نه ګوري یو بل شی وویني هغه ته به فکر نه تاوایي د هغه فیض د علم په ده باندې بندېږي ښه به متوجه کېږي ته به ګوري چې زه څه شي ته ناست یم د خدای قرآن ته ناست یم دین ته ناست یم علم ته ناست یم یو کې به استغراق پیدا کوي هغه ته به تر اخره پورې متوجه واسمعوا واورئ همدارنګه چې ښه متوجه سي د صحابه کرامو د رسول الله سره خبرو ته وللكافرين عذاب أليم أو كافران لدى عذاب درناك ده ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ذات بار بار يهود مقابله كي لرسول عليه الصلاة والسلام مخالفتنا كي مشركين مخالفتنا كول دي علت الله تعالى ذكر كي ما يود الذين كفروا دوست نغني فخر نغني هغه کسان چې کافران سوي دي من أهل الكتاب كأهل الكتاب دي ولا المشركين أو المشركين خوفا غني أن ينزل عليكم من خير من ربكم تنازل دي صفتاسي باندي خير لطرف دي رب دي تاسي سمعنا تي وحي وتنازل أهل الكتاب بدا حسد كاو تتسنغا دي بني إسرائيل نا پیغمبري عرب تنقل سوا مشركين بدا حسد كاو تتسنغا په مختور مابين كي دادا تي وقت يتيم فاتي سوائي دا دوی په اصلاح باندې خان و ملک نه ده سرمایه‌دار نه ده دغه پیغمبر کیږي که پیغمبر راتلی من القريتين عظیم راځي درته انشاءالله د دغه دوو قریو نه چې مکه او طائف ته یو لوی خان و ملک چې د دوی په نسبت باندې لوی سړی و هغه به پیغمبر کېده څنګه دا پیغمبر کیږي نو دوی به دغه حسد کوو خو الله تعالی وایي والله يختص برحمته من يشاء الله تعالی خاص کوي په رحمت خپل سره من يشاء او چاته سپک هغه استعداد په الله تعالی ته معلوم چې دا استعداد د نبوت په چا کې موجود ده نو د پیغمبر علیه السلام مبارک باندې شخصیت بل څوک و خو دوی خپله په قریشو کې څلوېښت کاله د نبوت نه مخکې تېر کړي په دوی کې دی په امین او په صادق سره مشهور چې په څلوېښت کاله قبل نبوت دی یو شی نه د خیانت کړی او یو دروغ یې نه دي ویلي نو داسې څوک ته د شخصیت خو معلومه شوه چې الله تعالی په خپل رحمت سره یو څوک خاص کوي چې چا ته خوښه شي هغه استعداد د نبوت الله تعالی ته معلوم وي والله ذو الفضل العظیم الله تعالی چې څنګه مهربانۍ لویه ده ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها يهود بویلي چې دغه دین نعوذ بالله مستحکم دین نه ده ځکه نسخه بدا ده بدا څه معنی مصلحت کاره کېدل نو دا معنی چې یو وخت کې الله تعالی یو حکم کړی ده بل وخت کې بل حکم کوي نو الله تعالی ته مصلحت دا مخکې نه و معلوم وروسته ورته معلوم شو نو داسې کله کېدی شي نو معلومه شو چې دغه دین نعوذ بالله هغه صحیح دین نه ده ولې په دې کې نسخه راځي الله تعالی په یهودو باندې رد ما ننسخ من آیة او ننسها هغه چې موږ منسوخ کوو د یو آیت نه او ننسها یا یې ویروو د زړونو ایسته کوو یا نسخه هغه چې یو نزول راسي بیرته الله تعالی حکم ایسته کړي او ننسها چې الله تعالی د لوح محفوظ نه هغه شی نازل نه کړي ویروو یې بیخي د خلکو د زړونه دا معنی چې بیخي نزول رانولي الله تعالی یا ننسها چې لفظ و معنا دواړه یې منسوخ شي دواړه ختم شي
ځینې اوقاتو کې لفظ پاتې وي لکه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون دا په آیت کې صرف باندې منسوخ ده خو الفاظ پاتې الشیخ والشیخة اذا زنیا دغه حکم پاتې د الفاظ منسوخ دا چې موږ کوو الله تعالی وایي نأتي بخیر منها موږ راتګ کوو د هغه نه په ښه باندې په ښه باندې په ښه په څه اعتبار په اعتبار د ثواب سره یعنې کې ثواب ډېر وي مخکې کې کم وي یا بخیر منها په اعتبار د عملو د اسانۍ سره چې خلکو ته عمل پې اسانه وي هغه نه په خیر باندې موږ راتګ کوو الله تعالی وایي مخکې مثلا یو مسلمان مجاهد د لسو کفارو نه که چېرته تښتېدلی وای مرګ یې خرابېده فرار یو مزحف راکړي وروسته الله تعالی اساني راوستله خو د عمل پر حال اساني راغله یو د دوو کفارو مقابل کې د مجاهد حکم ده که چېرته یو مجاهد د دوو کفارو نه وتښتېږي او په دې حال کې دی مړ شي او شکست ګډوي نو مرګ یې خراب و د دوو کفارو په مقابل کې الله وعده کړې چې الله به نصرت او کومک ورسره کوي الا متحیزا هلته بیا راځي درته انشاءالله او که تاکتیکي شاتګ و نورې ډلې د مجاهدینو سره یوځای کېدل بیا یې حمله پرې کوله بیا پروا نه لري خو شکست به نه ګټوي دا چې موږ کوو الله تعالی وایي او مثل آیات کې په مثل باندې یو حکم راوړو په منفعت او په ثواب کې لکه تحویل د قبلې د بیت المقدس نه کعبې مبارکې ته دې کې ګورې څومره ګټه فایده شوه په مسجد حرام کې یو منځ په یو رکعت بیت المقدس شریف کې په 1500 ده نو ګورې څومره په اعتبار د ثواب سره هلته خیریت پکې راغی نو الله تعالی په دې خپل حکمتونه دي یو پوه ډاکټر چې چاته یو وخت یو نسخه ورکړي بل وخت چې ورسي هغه نسخه ورته بدله کړي دا خلک څه وایي دا ډاکټر ډېر پوه ده که ناپوه ده نعوذ بالله پوه ده که نعوذ بالله اصل مسلې ته متوجه شي څه معنی چې تاسې دا وایي چې الله تعالی د حکم بدل کړ نو دا خو به دا د الله ته مصلحت نه وماړو نعوذ بالله نه دا خو ډېر کمال دی علم د الله تعالی نه چې ټول حالات ورته معلوم دي چې اوس دغه د تاسې سره مناسب ده دا حکم وروسته بیا هغه مناسب دی اول د شرابو په باره کې قطعي حکم رانغی فيه منافع للناس دې کې فایدې هم دي خلکو دپاره او تاوانونه هم دي واله ور حرمت رانغی وروسته بیا په حال د مانځه کې نسخس خو الله په دې حکمت پوه ده که واله ور حرام لکه حدیثو کې راځي ده اسلام ته به نه راځي وایي به شرابو سره معادت نو دا مونږ څنګه اوس پرېږدو نو اسلام نه راوړو نو خلکو به د اسلام نه منع کوه نه کله تدریجي چې کله اسلام خلکو کې نشر شو نو خلک خپله پوه شو چې اسلام دومره خوږ دین ده دومره محبوب دین ده الله تعالی ته دومره عزتمند دین ده دومره خوبایي پکې دي هسې د شرابو نه تېرېدل خلک بیا مسلمان دي دا خو ډېر لوی حکمت و چې غوښتنه شوې وه د موسی علیه السلام مخکې یو په تعصب سره د دوی نه غوښتنې کوه د موسی علیه السلام نه بلکې ورته ویلې به یې ارنا الله جهرته دا خبرې چې اورېدلې دي د الله تعالی دا هم نه منو نعوذ بالله الله په ښکاره راوښیه نو تاسې د خپل رسول نه داسې متعصبانه پوښتنې کوئ ولې متعصبانه ومن یتبدل الکفر بالایمان چا چې بدل کړ کفر په ایمان څه معنی ایمان یې ورکړ کفر یې قبول کړ فقد ضل سواء السبیل نو په تحقیق سره د ورکه کړه هغه برابره لار د حق لار د جنت لار خدای پاک ته د رسېدا لار ود کثیر من اهل کتاب دا څه کسان د یهودو نه حضرت حذیفه ابن یمان عمار ابن یاسر رضی الله تعالی عنهما ته د واقعې د احد نه وروسته د احد غزا چې وشوه دوی ورته ویلي چې که چېرته دا تاسې دین په حقه وایي نو تاسو ته به دا تکلیف نه رسېږي نو د موږ دین ته بېرته راوګرځي الله تعالی حال ذکر کوي ود کثیر من اهل کتاب دوست ګڼي خوښه ګڼي ډېر د اهل کتابونه لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسې وګرځئ پس د ایمان د تاسې نه کفار نه وګرځي ولې حسدا من عند انفسهم داسې نه چې
چې دوی ته دا یهودیت حق ښکاره کېږي، اسلام باطل دین ښکاره کېږي. نه، یعرفونه کما یعرف الحق. دوی به پېژني چې دا پیغمبر علیه السلام مبارک په حقه پیغمبر د الله تعالی ده. نو ولې کفر ته اړوي؟ حسدا، د وجې د حسد ده، من عند انفسهم، د دوی د زړو نه، په زړو کې حسد موجود ده، طبیعت کې حسد موجود ده. من بعد ما تبین لهم الحق، پس د هغه څه نه چې دوی ته حق ښکاره سو چې رسالت د محمد علیه الصلاة والسلام، حقیقت د قرآن عظیم شان، صحت د دین د اسلام، دا ټول اهل کتابو ته معلوم دي. خو د حسد د وجې نه چې هغه د دوی د زړو نه ده، په زړو په طبیعت کې حسد موجود ده، دوی غواړي چې تاسې د ایمان نه واړئ. فاعفوا واصفحوا، تاسې عفو وکړئ او ورتېر سئ، حتی یأتي الله بامرې، تر څو چې الله تعالی راتګ وکړي په خپل امر باندې. د اول ورکې مخکې له آیاتو د قتال نه، د جهاد نه، الله تعالی د عفو امر کول، رسول الله صلی الله علیه وسلم کرامو خیر د استاد مه پیلوئ. بیا وروسته د الله تعالی جل جلاله امر دی جهاد راغی، تر څو چې الله تعالی راتګ وکړي په امر خپل سره. څه معنی؟ چې فرمان د قتال یا امر د جزیې راولي، یا به جزیه پرې مقرروي یا به قتال کوي دوی سره. ان الله علی کل شیء قدیر، بېشک الله تعالی په هر څه باندې قادر ده. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، دا معنی چې دوی پرېږدي، یا دغه اهل کتاب اوس پرېږدي، دې باندې کار مه لرئ. الجا فقط الله ته کوئ، تاسې الله ته متوجه سئ. په دغه باندې تاسې خپل سکون اطمینان ځان ته حاصلوئ. په دې خبره باندې سړی ډېر ځورېږي که نه، نو تاسو د سکون او اطمینان حاصلوئ، خدای پاک ته رجوع وکړئ. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، سم ادا کوئ لمونځ او ورکوئ زکات. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله، هغه څه چې تاسې مخکې لیکي د خپلو ځانو دپاره، من خیر د کوم خیر نه، ښه عمل کوئ، تجدوه پیدا دی عند الله، د الله تعالی په نزد الله به ښه بدله درکوي. ان الله بما تعملون بصیر، بېشک الله تعالی په هغه څه باندې تاسې کوئ هغه لیدونکی ده، هر څه الله ته معلوم دي. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، دا وفد نجران چې کله د نبي علیه الصلاة والسلام حضور ته راغی، دلته یهود او نصارا سره جوړ شو. دوی په خپل مابین کې بحثونه شروع شو، ځکه دوی هم یو بل ته معتقد نه دي، عقیده نه لري. وقالوا، او دوی ویلي، لن يدخل الجنة الا من كان هودا، هېڅکله به داخل نشي جنت ته مګر هغه څوک چې یهودیان وي او نصارا یا نصارایان وي. د دواړو دعوه دا نه ده، دوی خپل منځ کې نه سره مني، وروسته راځي انشاءالله. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نو چې په هېڅ شي نسي، په هېڅ دین نسي، بیا جنت ته دوی په حقیقي جنت ته ولاړ شي، نو دا معنی دلته اختصار ده. یهودو به ویلې چې جنت ته نه داخلېږي مګر یهودیان داخلېږي، نصاراو به ویلې جنت ته نه داخلېږي مګر نصارا داخلېږي. الله تعالی په دې رد کوي، تلک امانیهم، دا امیدونه د دوی دي. قل تو ورته یا رسول الله مبارکه، هاتوا برهانکم، دلیل مو راوړئ، ان کنتم صادقین، که تاسې یې رښتیني. یهود که رښتیني یي چې جنت ته به یهودیان داخلېږي، راوړئ دلیل. نصارا که رښتیني یي جنت ته به نصارا داخلېږي، راوړئ دلیل. بلا داسې نه ده که دوی چې وایي من اسلم وجهه لله، چا چې تابع کړ خپل مخ الله تعالی ته، دا معنی دی د الله تعالی د دین تابع شي چې الله تعالی څه ورته وایي دی هغه مني، او په داسې حال کې وهو محسن، دی محسن وي، مخلص وي. احسان څه ته وایي؟ ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تفسیر مبارک نقل کوي هغه احسان چې حدیث د جبرائیل کې راغلی ده، دا هغه احسان ده. وهو محسن، چې دی مخلص وي، هر عبادت چې په اخلاص سره وي الله تعالی یې قبلوي. هم به مو دومره اخلاص ورته پرې کېږي لکه ته چې الله تعالی وي. چې مقام د مشاهدې ده، څوک چې مقام د مشاهدې ورته وایي، دا کیفیت حالي ده، داسې تصفیه د قلب کامله راسي. بیا که ته غواړې که نه غواړې، داسې حضور دې برابر وي لکه ته چې الله تعالی وي، داسې حیا او داسې ادب دې سره موجود وي. خو که هغه مقام ته نه یې رسېدلی، مراقبه خو وکړه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، که ته نه وینې دا څوک خو چې الله تعالی مې وي، دا خو وکړه، دا خو اغېزناک درجه ده. او دا د دین جز ده. ګورئ دا که په چا کې نه راغلی، دین یو جز یې کم کړی ده په ځان کې،
عین د عملي کړی ولې چې جبرائیل علیه السلام مبارک لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ورته ویلي وایي دا څوک وپېژانده دا جبرائیل و تاسو ته دین درښوده نو دین درې جزه سو ایمانیات عقاید اعمال او اخلاص چې هر څه به د خدای لپاره چا چې خپل مخ تابع کړه الله تعالی ته د الله تعالی اوامر په ځای کړه یو مخلص د خدای لپاره کوي فله اجرون دلرسته اجر دې عند ربه فنجد رب دې ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه به دوی باندې ویروي او نه به دوی غمجن وي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء دا په دغه مجلس کې دا وفد نجران سره راغلي وو سبب تفصیل بیا راځي ان شاء الله نو يهودون دلته جمع شو نو دا خبره هم هلته وکړه وقالت اليهود اليهوديانو ليست النصارى على شيء نه دي نصارى په هیڅ دین باندې النصارى ودين هیڅ شی وقالت النصارى نصارى ليست اليهود على شيء نه دي يهوديان په هیڅ شی باندې په هیڅ دین نه دي وهم يتلون الكتاب او دې تلاوت کوي کتاب دا په دې راځي چې يهود ولې وایي چې نصارى په هیڅ دین نه دي په تورات کې د عیسی علیه السلام او د انجیل بیان راغلی که نه راغلی ولې عیسی علیه السلام انجیل تاسې باطله وي او بل طرف ته نصاراو انجیل ویلی هغې تلاوت کړی په انجیل کې د موسی علیه السلام او د تورات تصدیق ده نو ولې چې دوی کتاب هم تلاوت کوي بیا وایي چې په هېڅ دین هم نه دي هغه اصلي دین ته یې راجع کړو یو دا چې اوس دوی شرک اختیار کړی ده دا خو جدا موضوع ده یو هغه اصلي دین ته چې متوجه دي دوی په هېڅ دین هم نه دي ولې دوی خو کتاب تلاوت کوي وهم يتلون الكتاب او دوی تلاوت کوي کتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم دغه رقم لکه دوی چې وایي ویل هغه کسان چې دوی علم نه لري د مشرکین او مجوس دا لا يعلمون ځکه دوی سره کتاب نه او دوی اهل کتاب وو ځکه دوی اهل کتاب ورسره وو نو مجوس مشرکان د عربو دوی هم دغسې خبره کوله چې دوی په حق نه دي د دوی کتابونه صحیح نه دي خو فیصله به الله کوي والله يحكم بينهم الله تعالی به فیصله کوي په ورځ ما بین د دوی یوم القیامت په ورځ د قیامت فيما كانوا فيه يختلفون په ورځ چې دوی اختلاف کوو چې څوک په حق دی هلته جنت او دوزخ کې بیا حق خلک به الله جنت ته بیایي باطل خلک به الله جهنم ته بیایي فیصله به الله کوي خو داسې په دنیا کې موږ ته فیصله بیان کړې الله تعالی قرآن عظیم شان په دې ډول اقتدا وکړي بس هغه فیصله د الله تعالی په ورځ د قیامت هم ده بله فیصله خو نشته دغه فیصله ومن أظلم ممن منع مساجد الله دا په صلح الحدیبیه کې قصه به تفصیلي راځي ان شاء الله چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک وولید چې د عمرې ته لاړ شي نو تعبیر به آینده کال ته و او دی روان شو مبارک په دې بیجې ته چې ورسېد اوښه مبارکه کېناستله دې اوښه مبارکه چې کوله خلعت القصوا قصوا اوښه لټه شوه ځای نیسي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ګټه سوي نه د عادت ده دا حابس الفیل چاپینانې بند کړي هغه ذات ودروله قریش چې کومه خبره د ما سره کوي کوم شرط راته ږدي خو چې د اسلام د شاعر د دین سپکاوی نه وي پکې زه به یې ورسره منم اوښه خپله ګټه ورته اوښه ماموره وکړه د الله په امر چلېدله خو خلاصه دا اوږد د صلح تړون لاسلیک شو د صلح په تړون کې یو دا و چې سخت کال تاسې به عمره نه کوئ آینده کال ته به عمره القضا کېږي آینده کال ته به تاسې عمره کوئ دې راتاو شو چې راتاو شو الله تعالی جل جلاله په دغو کفارو باندې رد کوي ومن اظلم ممن منع مساجد الله او څوک زه لوی ظالم دي هغه چا نه چې دی منې کړي دي مساجد الله د جوماتو د الله تعالی جوماتو د الله تعالی نو که یو مسجد حرام مراد شي یا تعظیما او یا حکم عام شو د جوماتونه چې څوک منې کوي د دې نه لوی ظالم به څوک وي چې دی منې کوي د جوماتو د الله تعالی ان یذکر فیها اسمه یاد چې پکې نوم د الله تعالی وسعی فی خرابها او دې کوشش کوي په خرابولو د جوماتو د دې نه لوی ظالم شته جواب وکړه نسل د دې نه لوی ظالم او دا همدارنګه په بخت نصر کې بابلي یا طرطوس رومي کې چې بیت المقدس خراب کړ او احبار علماء ما كان لهم دي لره مناسبا ولا اقنا وان يدخلوها داخل سي وتجمعاتو ته تا کورونه دي
چې الله نه ویره به پکې موجود وي منې کوي څنګه خلک مناسبه ده دویم مطلب پیشګویي ده اولئک دغه کسان ما کان لهم دوی دپاره نه ده دا ان یدخلوها چې داخل دي شي د جوماتو ته الا خایفین مګر ویرېدونکي دا معنا چې الله تعالی به فتح کړي په هر طرف چې چاته معلومه شو چې یو خواته به قبله وي هغه طرف یې لمونځ وکړه په خطونه یې کش کړه چې رڼا سره بیا ګورو خطونه یې چې کش کړو څوک په یو طرف ولاړ دي څوک په بل طرف ولاړ دي خو د قبلې نه مخ چپ کله چې حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی پوښتنه یې ورنه وکړه الله تعالی ته خیر ناست او همدارنګه د نقلو په باره کې چې سړی په سفر کې وي هر طرف ته چې مقصود هغې طرف باندې شي ته نفل کولی شي په موټر کې ناست دي د دې دپاره چې اوقات مې ضایع نه شي لوی سفر ده هلته په ځای کې وخت ضایع کوي کوټه کې ارام راحت کې وخت ضایع کوي الله تعالی په سفر کې په موټر او په ډابه باندې چې هر طرف ته لمونځ کوې نفل الله راته راوکړي دي چې وخت یې ضایع نه شي رستم بن مبارک رحمت الله علیه دا د پټې نه کراچۍ ته زه عملیات یې څو واره کړی ده مبارک دې دپاره به چې ته دی به ریلګاډي کې ته چې په موټر کې په بس کې زه ځم او وخت مې ضایع کېږي په ریلګاډي کې مې تر کراچۍ پورې د خپل لمونځ خپل ذکر کوه دا وخت یې نه ضایع کوه داسې استغراق په فنا ورته حاصله نو الله دا عامه اجازه وکړه چې که چېرته څوک په سفر کې نفل کوي چې هر طرف ته د مخکې هغه طرف وجهالله د الله تعالی رضا موجوده ده خو د اوقات مه ضایع کوو ولله المشرق والمغرب الله لره مشرق و مغرب ده ټول طرفونه د الله تعالی دي فاینما تولو هر طرف ته چې تاسې مخ واړوئ فثم وجه الله هغه طرف ته د الله تعالی جهت د عبادت نو مثلا دا ده سړي ته قبله نه معلومېږي په داسې وطن کې داسې معلومات ورته یا توره شپه ده یا سخته ورېځ ده هېڅ طرف د مشرق و مغرب نه ورته معلومېږي نو دی به تحري کوي هغه ښایسته پکې وایي تحري دې وکړي سوچ دې وکړي چې قبله په کوم طرف ده که یوه طرف دې ده فکر څه په مابین د مانځه کې که ورته معلومات وشي چې یاره قبله خو دې خواته ده مابین د مانځه کې دې راوګرځي چې کوم مونځ یې کړی ده هغه مونځ یې صحیح ده هغه به زور ګټه په ده نشته ځکه ده په تحري سره کړی ده فإنما تولوا فثم وجه الله او که لمونځ یې خلاص کړی هم لمونځ یې خو که تحري نه وه کړې دغسې ودرېده بې فکره بې سوچه او بیا غلط وکړي بیا به دې ته راګرځي ان الله واسع الله تعالی جو فراخ د نعمت علیم علیم د په ټولو حالاتو د هر چا نیتونه ورته معلوم دي ژوند یې ورته معلوم دي اعمال یې ورته معلوم دي اقوال او افعال ټول ورته معلوم دي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه دا بیا په یهودو او نصارا او مشرکینو ټولو طایفو باندې رد کړي الله تعالی یهودو ویل عزیر ابن الله نصارا ویل عیسی ابن الله مشرکین ویل ملائکه بنات الله دی نعوذ بالله الله تعالی ویل وقال دی وای اتخذ الله ولدا الله تعالی ولد نیولی وزوجوی څوک نیولی ده ادي ارچا مختلف عقاید سبحانه پاکی د الله لره ولد څه کوي ولد خو چې یو څوک نیسي خو د ضرورت په بنا نیسي زه به ضعیف اسم به خدمت وکړي د ما به همکاري ما سره به کومک وکړي زه تنها ژوند نشم تېرولی د ما سره به مینه او محبت او الفت ژوند به هم ښه سره تېر شي الله څه ته ضرورت لري سبحانه پاکي د الله لره ټول هغه صفات نقص الله تعالی یو ټول نه پاک هېڅ ضرورت چاته نه لري ولد څه کوي بل له ما فی السماوات وما فی الارض بلکې الله لره دي ټول شیان چې په اسمانونو کې دي کوم ځای کې دا د الله تعالی په ملک کې دي د الله مملوک دي چې هغه هم الله تعالی کولی شي كل له قانتون ټول د الله په معلوم کې دي الله امر مني بديع السماوات والارض دا څه قادر ذات ده پیدا کوونکی د اسمانونو د ځمکې ده وإذا قضى أمرا فلا تفيسره في وكاته فإنما يقول له كن فيكون ويكلمنا الله أو تأتينا آية أو ویل او کسانو لا يعلمون چې علم نه لري دا مشرکان د مکې دي چې ویل لولا يكلمنا الله ولې د موږ سره الله تعالی خبره نه کوي او تأتينا آية
یا ولې یو پیغام موږ ته د الله د طرف نه راځي څه معنا چې موږ ته د الله تعالی راته وایي چې دا د خدای پیغمبر یا موږ ته د آسماني خط راوړي د په نامه د موږ باندې چې پلانه یې ګوره دا د خدای پیغمبر دی ومنه دومره ګټه دعوې کوي كذلك قال الذين من قبلهم دغه رقم ویلو هغه کسانو چې مخکې دي نو چې یهودو نصارو مثل قولهم په مثل قولهم معجزات په انبیاء ورته ښکاره هم کړل علیهم السلام خو دوی به د خپل طبیعت د خپل مزاج موافق معجزې غوښتلې تشابهت قلوبهم مشابه یو د بل سره زړونه دي په سختوالي کې په بېجایه سوالو کې په عنادونو کې متعصبانه سوالونه متعصبانه غوښتنې په دې کې زړونه سره یو شی دي د دوی یو قد بین الآیات لقوم یوقنون الله تعالی وایي چې په تحقیق سره موږ بیان کړي دي هغه نښانې د توحید د نبوت په هغه قوم ته چې دوی یقین کوونکي دي چې کله یقین کوي چې نبي علیه الصلاه والسلام مبارک وجود مبارک ټوله معجزه له سره تر نو په ټول وجود مبارکې معجزه وه دې ته چې کتل سړی باید مؤمن سوی نبي علیه السلام اخلاق معجزه وه نبي علیه السلام خبرې معجزه وه نبي علیه السلام کتل معجزه وه نو خدا څه کوي چې په خارج کې څومره معجزې ورته ښودلې دي موږ بیان کړي دي نښانې دي توحید د نبوت په هغه قوم ته دوی یقین کوونکي دي چې ویې مني غاړه کې دي چې غاړه نه ږدي دا چې څومره دلایل ورته وایي بیا دې غاړه نه ږدي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا او بشک موږ لېږلی ته ای محمد علیه الصلاة والسلام بالحق په رښتیا سره بشیرا زیری ورکوونکي مؤمنان ته په جنتونو سره ونذيرا ویره ورکوونکی کافران ته په دوزخونو سره ولا تسأل عن أصحاب الجحیم تا نه پوښتنه نه کوه اوس د اصحاب الجحیم داسې څوک بیا نه ماني دا نه ده چې فلانی په کفر کې مړ کېږي په دې به ما الله تعالی ونیسي نه تا خپل دعوت وکړه تا دین وروښوده دی چې نه مسلمان کېږي نه مؤمن کېږي د هغه پوښتنه د تا نه کولی قیامت الله تعالی نه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم هېڅکله به تا نه راضي نه شي یهود و نصارا تر څو چې د دوی د دین اتباع ونه کړي داسې نه ده چې یهود و نصارا کومې یوې غوښتنې باندې دوی به قانع شي تا سره دا نن مسلمانان ته یو لوی خبرداری کوي د مسلمانانو په دې باندې یهود و نصارا نه درنه خوشحاله کېږي چې ته جمعه ورته بدله کړي هفتې ته یې کوي یکشنبې ته یې هفته دې یهودو جمعه ده یکشنبه دې نصاراو جمعه ده یعنې د هغو ورځ د رخصتۍ ده په دغه باندې نه راضي کېږي تر څو چې د دوی د دین اتباع ونه کړي بیا چې یهودو سره د یهودیت لاره غوره کړي نصارا بیا نه درنه خوشحاله کېږي نصاراو سره نصرانیت خوشحاله کړي یهود نه خوشحاله کړي ځکه دوی په خپل مابین کې نه دي قانع سره نو خپل دین ټینګوي سره چېرته به لکه منافقینو غوندې سرګردانو سره حیران به پاتې چې اوس کومې خواته لاړ شم همې سرونه چې راته راځي که کوثر من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق هېڅکله به تا نه راضي نه شي یهودو نصارا حتی تتبع ملتهم تر څو چې پیروي وکړي د دین د دوی قل تو ورته ان هدى الله هو الهدى بېشکه هدایت د الله تعالی هغه هدایت ده هغه کامل هدایت ده هغه حق هدایت ده چې الله تعالی کوم شی چاته ورښیي بالفرض والتقدیر ولئن اتبعت اهواءهم کتا پیروي وکړې د خواهشاتو د دوی بعد الذي جاءك من العلم تاسو چې یو څه نه ستا ته علم هم راغی دغه حق ته دا باطل ده بیا دې د دوی پیروي وکړه ما لك من الله من ولي ولا نصير نه به وي تعالی د طرفه د الله تعالی نه څه دوست او نه کومک کوونکی ظاهر خطاب خو نبي علیه الصلاه والسلام ته ده او معنا راجع امت ته ده ځکه نبي علیه الصلاه والسلام د منزه و پاک و معصوم و هغه چېرته یې اتباع کوي دا امت ته الله تعالی په دې باندې تهدید ورکړي چې ګوره پیغمبر علیه السلام چې څومره لوی شان لري داسې خطاب الله تعالی ورته کړی ده نو ای امتي د نبي علیه الصلاه والسلام ګوره که د یهودو نصارا اولاد دې ونیوله بیا به د الله د طرف نه تاسو څه دوست کومک کوونکی بیا چې کوم عذاب کې ته داخل کړې او کوم عذاب در باندې نازل کړ بیا به ګیله د خپل ځان نه کوي بیا به تا دپاره څه دوست او کومک کوونکی زه عذاب دې خلاص نور دغه یهودو نصارا رسول الله باندې الذين آتيناهم الكتاب
هغه کسان چې موږ ورکړی د دوی ته کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم یتلون حق تلاوته هغه وروسته راځي یتلونه حق تلاوته تلاوت کوي په حق تلاوت دا بعض اهل کتاب دي مراد لکه عبدالله بن سلام او د ده ملګري چې دا د یهودو د لویو علماو نه وو یهودو د لویو علماو نه په تورات کې د نبي صلی الله علیه وسلم برک صفات ورته معلوم وو نبي صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې طیبې ته راغی عبدالله بن سلام سے رضی الله تعالی عنه دا په خپل باغ کې د خرماو باغ دی چا زیره کې وو وایي د آخر زمانې پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته راغی ډېره خوشحالي داسې چیغه کړې ده چې مور یې حیرانه پاتې شوې عبدالله نو خو وروسته پېښې وروسته خپل نوم یې ورته واخیست دا دې څومره چیغه وکړه که موسی علیه السلام د قبر نه راجګ شوی دومره چیغه به دې نه وکړي دی ورته وایي ای مورې دا د موسی علیه السلام ورور د الله پیغمبر خو څنګه چې ده ته معلوم وي په تورات کې راغی هغه نه کې وکتل د رسول الله صلی دی وایي چې ما څنګه ورته وکتل مبارک ته مې څنګه وکتل د رسول الله صلی الله هېڅ نه پوه شم ولیده دا مخکې کسان روغه مې رسوي رسول الله محمد کې وجود مبارک معجزه وه مخکې مې چې وکتل سړی مسلمان یې خو بیا د اطمینان دپاره هغه څه پوښتنې وي حدیثو کې راځي هغه ورنه وکړي عبدالله بن سلام صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم یا رسول الله دا د ما قوم یهود ډېر بهتان ویونکي قوم دي که خیال خبر سي چې ما ایمان راوړی ده ډېرې خبرې به راشي جوړې کړي دا پسګویه خلک دي نو یو وارې دي مخکې دې چې دوی خبرېږي ما په ایمان باندې ته د ما په باره کې دوی نه پوښتنه وکړه عبدالله بن سلام صاحب چېرته پټ سو چې ګور یهود د نبي اسلام مرسته راغله دې نه منوره کې ډېر چې راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت کې ایمان ورکړ یهود نه منله وایي عبدالله بن سلام په تاسې کې څنګه سړی وایي خیرنا و ابن خیرنا دا هم زموږ بهتره ده د ده پلار هم زموږ بهتر شخصیت و ډېر لوی سړی وایي ښه که عبدالله بن سلام دا اسلام راوړي په اسلام مشرف سي تاسو به ایمان راوړي اعاذه الله الله دې پناه وکړي عبدالله به څنګه اسلام راوړي عبدالله بن سلام څه خبرې اوري أشهد أن لا إله إلا الله عبده ورسوله وایي په دغه مجلس کې ناستو یهودیان ویل وایي شرنا و ابن شرنا دا هم د موږ بد ده پلار هم د موږ بد رسول الله باندې مخ ور یا رسول الله مرکه دغه ځای باندې بیا به وروسته خبرې راپسې کوي نو مخکې پوښتنه وکړه نو الله تعالی د دغه اهل کتابو بیان کوي یا هغه اصحاب د سفینې کشتۍ کې چې د حضرت جعفر بن ابي طالب رضی الله عنه سره راغله او دوی په اسلام باندې مشرف شو چې وروسته د هغه بیان نن راځي درته انشاءالله د یو حالت الله تعالی ذکر کوي الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې ورکړی مو دوی ته کتاب یتلونه حق تلاوته دوی تلاوت کوي په حق تلاوت سره فلمنې کوي هغه حق تلاوت اولئک یؤمنون به دا دوی ایمان راوړي به په دغه کتاب باندې ومن يكفر به هغه څوک چې کافر شي فاولئک هم الخاسرون هغه تاوانیان دي یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم بیا د انعاماتو سلسله ورته ذکر کوي ای بني اسرائیل څومره نعمتونه مې در باندې کړي خدای ته متوجه شي انسان خو تابع د احسان ده بلکې حیوان دومره شعور لري یو څوک ښه ورسره وکړي بیا د ده په مځکه باندې نه اچي وفا ورسره کوي نو تاسو ولې د الله تعالی د دومره احساناتو شکرانه ادا کوو یا بني اسرائیل اذکروا نعمتي التي انعمت علیکم ای بني اسرائیلو یاد کړئ نعمت چې ما هغه په تاسو مې نعمت کړی وانی فضلتکم علی العالمین او تاسو مې بهتره کړي په عالمیانو د زمانې خپلې باندې نعمت مې کړی په تاسو باندې د تاسو په اسلافو پلرو نیکو باندې
خو پلار یې چې یو چا معتبر سي نیک سړی یو به نعمت کړی ده او تاسې بهتره کړي په زمانې دې مخلوقات خپلو باندې ځکه مجموعاً دغه امت بهتره ده کوئی خیر امت دی واتقوا یوما لا تجزي نفس عن نفس وویلېږه ځانونه وساتئ هغه ورځې نه لا تجزي نفس عن نفس لرې کولی به نشي هېڅ نفس عن نفس کافرانه شیئا هېڅ شی داسې نه ده چې بر نفس د تا په ځای باندې لاړ شي چې ما ته جزا راکړه عذاب راکړه دا خلاص کړه داسې هم نه کېږي ولا يقبل منها عدل نه به فدیه ورنه قبلېږي چې عوض ورته وکړي دا نو بندي له دوزخ را خلاص کړه بیا به هم نه کېږي ولا تنفعها شفاعت نه به فایده ورته رسوي شفاعت ځکه کافر په باره کې څوک شفاعت هم نشي کولی ولا هم ينصرون نه به کومک ورسره کوي څوک یې په زور باندې خلاص کړي وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن دا چې اصل عزت په دین کې ده ولا دا کې عزت کوي او هر څوک دعوه کوي چې دا موږ په غه دین باندې موږ په غه ملت باندې یو دا ده ته د عزت په څه شي الله ورکړه د الله د اوامرو اتباع یې کړې ده ګوره ډېره عجبه نکته ده ګورې هر څوک د دنیا او د آخرت عزت غواړي اتباع د دین کې وکړي د خدای په اوامرو ته د صحیح غاړه کېږدي ځکه ابراهیم علیه السلام د الله تعالی اوامر په ځای کړه غاړه کېښودله الله تعالی امامت ورته ورکړه مقتدا یې کړ څومره دعاګانې کړي هغه دعاوې الله تعالی قبول کړي دي وإذ ابتلى إبراهيم ربه او یا ربه دا فاعل د مرفوع به وي ابراهیم مفعول د دې ابتلا دپاره هغه وخت چې وازموي ابراهیم علیه السلام چا وازموي الله تعالی وازموي رب دې بکلمات په څو خبرو باندې فاتمهن د پوره کړي اقوال مختلف راغلي دي اوامر و نواهي یا مناسک د حج یا هغه د فطرت د اسلام نه چې مشهور هم دغه دي یو په مابین دي سنتي او استنجا په اوبو باندې په دغه باندې الله تعالی دی وازمي هغه پوره کړ په ځای کړ چې الله تعالی امر په ځای کړ الله عزت ورکړ قال اني جاعلك للناس اماما الله تعالی ورته دي چې بهشکه زه تعالی ګرځونکی یم خلقو ته امام مقتدا خلق به تاب سي اقتدا کوي یو څوک چې ښه سړی څه د خپل اولاد غم به مو سره وي د خپلو اتباع او شاګردانو غم به مو سره د هغو د اصلاح دعا به هم کوي الله تعالی ته قال ابراهیم علیه السلام ورته ویلي ومن ذریتي او د ما د اولادې نه هم امامان جوړ کړه خدایه قال الله تعالی ورته ویلي لا ینال عهد الظالمین نه رسېږي د ما وعده ظالمانو ته که چېرته د دغه امامت نه امامت فی الدین مراد وي پیغمبري مراد وي بیا به د ظالمین نه ګناه اخلي چې څوک ګناهګار وي هغه ته د ما عهد یعنې وحی نه رسي لکه یو ترجمه یې دغسې کړې ده وحی د ما نه رسي ظالمان ته څوک ګناهګار وي انبیا خو معصوم دي علیهم السلام او که چېرته د دغه امامت نه امامت په دنیا کې وي پادشاهي وي بیا به ظالمین نه کافران واخلي لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا کافر په مؤمن باندې پاچا نه ګرځي نه په مقرري هغه لایق نه ده چې په دې باندې پاچا سي نو بیا به د ظالمین نه کافران واخلي چې عهد دی ما چې امامت په دنیا کې د پاچاهي ده دا به ظالمانو ته نه رسي نور د ابراهیم علیه السلام دعا د اولادې په باره کې قبوله ده دا رد نه دی د دعا ولې د څه ورته ویلې الله تعالی ته ومن ذریتي بعضې د ما د اولادې نه دم امامان که هغه امامان څوک نه سو امامت فی دین هم الله ورکړه اسحاق علیه السلام اسماعیل علیه السلام د اولادې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ټول ته الله تعالی نبوت ورکړې ورنه کړ پاچاهي یې ورکړه ونه کړه یوسف علیه السلام پاچا څوک نه سو پاچا سلیمان علیه السلام داود علیه السلام دوی په اولادې کې راځي کړه الله تعالی هغه دعا یې قبله کړې ده خو دې الله تعالی ومن ذریتي بعضې د اولادې دي معنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا او هغه وخت چې ومو ګرځوله بیت شریفه کعبه مبارکه مثابة للناس مرجع د خلقو دپاره چې خلق ورته راځي یا مثابة
اسم ظرف څه معنا جای د ثواب د خلقو چې هلته ثوابونه خلق حاصلېږي ولې یو منځ په یو لکه ده څومره جای د ثواب ده مثابة للناس وامن او جای د امن مو وګرځاو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى او تاسو ونیسئ له مقام د ابراهیم علیه السلام نه مصلا جای د مانځه چې حضرت عمر رضی الله بار بار دا غوښتنه وه چې دلته مو کاش کې یو دوه رکعته لمونځ کولی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی دغه آیت نازل کړ نو اوس مقام د ابراهیم اعظم که داسې ځای کې هر طواف نه وروسته دوه رکعته واجب دي که طواف وروسته صفا مروه لري لکه د عمرې یا د حج دپاره او چې نه لري دغسې طوافونه کوي ځکه کله طواف خلاص دوه رکعته لمونځ واجب دي بیا د موږ تاسو مذهب د امام سمبرک رحمت الله علیه دا په اوقات مکروهو کې به نه کوي د وخت مکروه خلاص بیا به کوي بیا ښه ځای خو یې دا ده چې داسې ځای کې وکړي اوس هم کله کله هلته موانع ږدي نو داسې ځای پیدا کړي چې مقام ابراهیم علیه السلام د تاو دی بیت شریف مابین کې دغه ځای کې ودرېږي دا دروازې ته برابر دا ښه ځای ده خو که هلته ځای نه پیدا کېده زور او ټیل ماټیل دې نه کوي تکلیف دې نه ځان ته ورکوي نه دې بل ته ورکوي حرم شریف کې چې چیرته وکړه دا ټول مقام د ابراهیم ګڼل کېږي علیه السلام وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود أمر وحي ولقلا أمر موك إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام تا أن طهر بيتي شفاك كيا بيت دما للطائفين للطواف كونك دي پارا والعاكفين دي اعتكاف كونك دي پارا يو تفسير يا للطائفين مسافر دي پارا نور وطنون راضي والعاكفين مقيمين دي پاس دلتا موسیقی په مکه مکرمه کې والركع السجود او دي رکوع کوونکي سجده کوونکي دي پاره پاک چې منځونه کوي هلته واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا دا څه دعاګانې ابراهيم عليه السلام الله تعالی ته کړي دي د اهل مکه دي پاره او هغه ټول الله قبول کړي دي د الله محبوب بنده ده کنه الله امام وګرځاو او یاد که هغه وخت چې ویل ابراهیم علیه السلام رب اجعل هذا بلدا امنا ای رب دې ما وګرځې دغه ښار د مکې مکرمې یو ښار په امن وګرځې الله تعالی داسې امن ورته ورک وآمنهم من خوف چې حتی شاوخوا کفارو به یې په بل باندې حملې کولې په وخت د جاهلیت کې د حرم خلکو احترام ساته نورو کفارو مشرکینو به یې احترام ساته وایي دا اهل حرم دې په دې کار نه لري اور ابراهیم علیه دعا ورته کړې ده رب اجعل هذا بلدا امنا ای خدای پاکه ای رب دې ما وګرځې دغه ښار د مکې مکرمې امنا په امن یې وګرځې بله دعا یې ورته کړې وارزق اهله من الثمرات او ورکې اهل ته دې میوونه چاته یې ورکه میوې من آمن منهم بالله والیوم الاخر هغه چاته چې ایمان په الله تعالی او په ورځ د آخرت راوړوي هغه ته میوې ورکه دا ابراهیم علیه السلام کامل اتباع د الله تعالی کوله دلته ګورې مقید کړ هلته ومن ذریتي وویلې په الله تعالی څه ورته ویلې لا ینال عهد الظالمین دلته دی خپله مقید کړي چې خدای پاکه میوې مؤمنانو ته ورکه خو الله تعالی ورته میوې هر چا ته ورکوم په دنیا کې قال ومن كفر هغه څوک چې کافر سي فأمتعه قليلا يغتم كما فايدة وركم قليل دا الدنيا طول عمر كام دا كما فايدة وركم يغتم ثم أغطبه إلى عذاب النار بياي فزور باني بيايو فزور باني مجبورة كوي إلى عذاب النار عذاب ورتودي سوف ورتزان عاتشي قال تعالى ودي فزور باني فسختي باني ملائكة يشاور بشي وقمشين بيوهي أو دي بجهنم تبيعي وبئس المصير أغبت جيدة دي ورتاق وإذ يرفع إبراهيم القواعد او هغه وخت چې پورته کول ابراهيم عليه السلام بنيادون من البيت د بیت شریف اسماعیل عليه السلام پورته کول يرفعو خو څنګه چی شي ده مزارې ده او مخکې موږ تاسو دا ویلو کله به د مزارې د صيغې په ځای ماضي راوړي د قیامت حالت په ماضي صيغه راوړي چی شي ته اشاره وي تحقق الوقوع لکه مخکې چې واقع سي او کله به د ماضي په ځای باندې مضارع صيغه راوړي استحضار د حال ماضي کې لکه دا اوس چې ورته ګوري داسې کیفیت سره ته باید پیدا سي هغه وخت چې پورته کول ابراهیم علیه السلام بنیادونه
د بیت شریف او اسماعیل علیه السلام سره پورته کولی. بیا دا دعا کوله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ای خو ربه دې مو قبول کړي موږ نه، ته خو اورېدونکی او عالم ذات یې. ابراهیم علیه السلام بیت شریف جوړوله، تیږې ایښودلې او اسماعیل علیه السلام کومک ورسره کاوه. دا مقام ابراهیم دا تیږه چې ده دا د شیشې ځای کې چې بند کړی ده، دغه تیږه باندې ابراهیم علیه السلام مبارک درېده. دې ته الله تعالی داسې لفتي غوندې لکه دا لفت نه یې کته پورته کېږي، سپرنګي غوندې الله تعالی کړه ورته، جګېده او ټیټېدله. د کوټه خو ډېره جګه ده، دا یې جوړه کړه. کله چې جوړه کړه بیا الله ته سوال کوي چې خدایه ته دې موږ نه قبوله کړه. ولې دا موږ ته تعلیم ده چې د خدای پیغمبر و خلیل الله، د الله خلیل، د الله په امر باندې بیت الله شریف جوړه کړه. خو بیا هم الله ته زارۍ کوي چې خدایه ته قبول کړه اورېدونکی د اقوالو او عالم په نیاتو باندې. نو کوم عبادت چې وکړي دغسې مه جګېږئ. د عبادت نه وروسته دعا وکړي الله ته چې خدای پاک راته قبوله کړي. فاذا فرغت فانصب یو تفسیر دغسې کوي، کله چې د عبادت نه خلاص وي ځان ستړی کړه په دعا کې. یو خو د عبادت نه وروسته دعا قبلېږي، بل دا د هغه قبولیت د عبادت راسي چې هغه باندې لکه یو مهر چې ولګوي یو ټاپه چې ولګوي، بې ټاپې خط څوک نه قبلوي. نو دا یې مهر ده چې ته الله ته سوال وکړې چې خدای رانه قبول وکړي. بیت الله شریفه دا ځای د بیت الله شریفې د آدم علیه السلام نه 2000 کاله مخکې الله تعالی پیدا کړی. دغه ځای چې کوم ځای کې بیت الله شریفه ده دلته ټوله اوبه وه او سپین ځګ پرک و دلته. الله تعالی چې اراده وکړه چې مځکه پیدا کړي دغه ځای نه ټوله مځکه پیدا کړه. دا یې چې پیدا کړه آدم علیه السلام چې کله د جنت نه راکوز کړی سو په هندوستان سراندیب کې دی هلته کوز کړی سو، بیا ډېرې زړاوې الله تعالی ته کړې دي، مخکې قصه مونږ ته ذکر کړې وه. خو بالاخره الله تعالی ته د تنهایي نه شکایت وکړه چې خدای پاک ډېر تنها یم. انسان خو د انس نه د الفت نه دا خو همجنس غواړي چې بل انسان هم ورسره وي، د هغه سره ژوند تېرېږي. نو الله تعالی جل جلاله ملایکو په واسطه باندې طرف د بیت الله شریفې دغه ځای ته لارښوونه ورته وکړه، راوست. چې راوستو د اسمان د جنت نه، د اسمانو طرف نه جنت نه بیت المعمور د یاقوتو یو کوټه ورته راکړه. دې 2 دروازې وي، یو شرقي دروازه یو غربي دروازه، هغه د شنو زمرودو نه وې دروازې. دی په دغه ځای د بیت الله شریف ته راکوزی کړ. حجر اسود د جنت نه ورته راکوز کړ. دا سپین غمی و، خو دا حیزو دا نورو چې کله دا ډېره مسه کړه نه هغه سپینوالی ختم سو او تور وګرځېد. تور رنګ بل شي قبلوي، اثر کوي په بل شي کې. کله چې طواف وکړو الهي حکم یې په ځای کړ، ملائکه ورته ویل بر حجک، تا حج قبول سو. څنګه قبول سو؟ 2000 کاله د تا نه مخکې دلته موږ طواف کړی دی، 2000 کاله مخکې، یعنې 9,000 کاله شاوخوا د آدم علیه السلام تر اوسه پورې کېږي. نو 2000 چې مخکې نو 9,000 کاله شاوخوا راځي. 2000 کاله مخکې د تا نه موږ دلته طواف کړی. بیا دا بیت المعمور شریف دلته وه تر طوفان نوح پورې. کله چې نوح علیه السلام طوفان راته دا کوټه الله تعالی بیرته پورته کړه 4م اسمان ته. د ورځې 80,000 ملائکې ورته راځي، بیا تر قیامته پورې دوی ته نوبت نه راځي. د دې په برابرۍ باندې دا بیت المعمور. دغه حجر اسود جبرائیل علیه السلام ته الله تعالی امر وکړ چې دا جبل ابو قبیس کې هلته کېږده، پټې کړه چې طوفان نوح نه وساتل شي. دی هلته کېښود. بیا چې کله ابراهیم علیه السلام و اذ یرفع ابراهیم القواعد دغه ځای ته خبر راغله. دلته چې الله تعالی امر وکړ چې بیت شریفه جوړه کړه،
په دغه ځای باندې بیت الله شریفه جوړوله اسماعیل علیه السلام ورته کومک کاوه هغه تیږې ورکولې ځکه دواړو ته نسبت کیږي بیا خو نور حالات بیت الله شریفه تقریبا 10 وارې جوړه شوې ده 10 وارې جوړه شوې ده خو دا بنای ابراهیمي الله تعالی ذکر کوي قریشو په وخت کې قریشو اعلان وکړ چې بیت الله شریف جوړو خو پاکه روپۍ چې هیڅ شکمن یو حرام روپۍ نه وي پکې دا راجمه کې بیت الله شریف جوړو دا چې راجمه کې دومره جوړ کړه کدا وس چې دا په بنای ابراهیمي باندې د پورا د حاتم شریف راوتلای دا مخکې هغه په بنای ابراهیمي کې وو خو دوی نور نفقه کم اسوا و نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمنا وکړه حضرت عائشہ رضی الله عنها مبارک فقيه الامه ته ورته ویلي چې کدا د تا قوم دا قریش حدیث او حدین د کفر نه وایي چې نوې د کفر نه اسلام ته راغلي دي نو ما به بیرته په بنا ابراهیمي باندې جوړ کړو اوس بیا یعنی دوی دا شکونه او شبهات او اختلافات وبېږي چې د موږ ټول آثار راته ختمایت نو په دغه حالت پرې ښودل بیا وروسته عبد الله بن زبیر رضی الله مبارک صدا حدیث واورید یغه هغه تمنا د نبی سمر پوره کړ د کلتور اسلام قوت راغلی بیرته حجاج بن یوسف دا بیا بیرته قریش څنګه جوړ کړو هغه سي جوړ کړ کله چې هارون رشید خلیفہ شو امام مالک صاحب رحمت الله علیه ته ویل چې زه غواړم بیرته د نبی سمر تمنا پوره کړم په بنا ابراهیمي پیغو کنجونو پیغو رقم سره برابر کړم امام مالک صاحب رحمت الله علیه بیا ډیر حکیمانه جواب ورکړ چې نه دا کار مکوه دا به هر پاچا راځي د خپل مزاج مطابق بدلی هغه هیبت بیت الله شریف د خلکو زونه نو وسم په هغه بنای قریشی باندې پاتې ده د بنای قریشی ده په طریقه باندې دا نور کنجونه په بنای ابراهیمی دي او کنج چې دونه پکا کمیدل هغه طرف حاتم شریف دی باندې پرې خو ربنا وجعلنا مسلمين لك نور دعاګانې کې حضرت ابراهیم علیه السلام تعالی ته اے رب دې موږ وګرځې موږ مسلمانین لکه تابعان تعالی را ومن ذریتنا او د اولادی موږ نه امه وډه مسلمه لکه غاړې خدین کې ته وګرځې وارنا مناسکنا او راوخه موږ ته هغه ځایونه د افعال د حج د عبادتو د احرام او عرفات او وقوف مینا قربانی دا ځایونه موږ ته راوخه وتب علینا او ترجو کو موږ باندې ورحمت سره کوم تقصيرات موږ نسوي په اعمالو کې هغه تر توبه کوي انك انت التواب الرحيم بشک ته چې خو توبه قبلون کې مهربانه ذاتي دا خو دوی ته د میوو د امن او ځان په باره کې دعاګانې مناسکو دا وکړي اوس د استاد غوښتنه ورته کوي چې کله مناسک ټول ارڅ پیدا سو میوه خدای په کول کې رحمتونه پی وکړه نعمتونه پی وکړه نو دا خو یو استاد زوج دین ورخي او د استاد وختنه ورته کوي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم اے رب دې مو ولګ په دې کې رسول منهم لقوم دې دوی یتلو علیهم آیاتک چې تلاوت کوي په دې باندې آیاتونه دي تا ويعلمهم الكتاب او دې ته ورخي کتاب قران عظیم شان والحكمة أو حلال حرام والحكمة قضاء والحكمة فقه والحكمة سنة نبوي والحكمة طول زندگی دی نبی علیہ السلام کا آغا عبادات دی کسیر دی کسیاست دا تفسیر امراغ رہی دا دوی تو روخی ویزکیهم او دوی تزکیه کی زلونه دي شرك ودي كفر ونفاق وحسد ورياء وعجب ودي نور اخلاق رجلون وتفاك انك انت العزيز الحكيم بشكتتي غالب او حكيم ذاتي دا دي نبي عليه الصلاه والسلام مبارك وظائف دي ذكر اذا ستفصيل ببيع ان شاء الله ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دلتا تفسير مزار الشريف تفصيل التا کړی دیغه په بنا باندې به هغه تفصیل به الته وکړو ان شاء الله افسو چې یو خو تلاوت آیات ورته کوي قران عظیم شان دیم تعلیم د کتاب د قران عظیم شان ورخی
یو تلاوت سو یو تعلیم سو، د فرق لري کنه. تلاوت وګوره ټول کوي او دا تعلیم د ترجمه او تفسیر زده کیږي، احکام معلومي کې ورته، او حکمت بیا خاص په تعلیم د کتاب کې چې حلال او حرام دي، ځکه حلال او حرام خو بنیاد دي ټولو عباداتو ده، چې حلال او حرام او فرق چې څوک نه کوي خو عبادت نه قبليږي. یو روپۍ چې ټیټه کې 24 نیمز نه کرام څنګه پاک کړو، سبحان الله. څومره عاجزي پکې موجوده، څومره اخلاص پکې موجود، څومره ایثار پکې موجود، څومره تقوا او عبادت پکې موجود، څومره ښه اخلاق. یو غزا کې صاحب رضی الله عنه دا خو سردار و، د انصار شخصیت و. دا حضرت عمر رضی الله مبارک په یو جنگ کې معزول کو په ځای بل څوک مقرر کړ. مقرر هر دور کې منافقین او شیطانان خو یې هغه شیطانات ته وکړو ته قومندان وي، ته شاته کړې او د تا په ځای بل مقرر کړ. کسې اوږده ده به ان شاء الله یو ځای کې کوم ځای ډېر مناسب هلته بیا نور هم بیان کړو ان شاء الله. خدای ته څنګه وکړه ته عدالت نه ده کړی، ولا بیګ څنګه مې نه ده کړی. وایي پلانې غزا کې خو یو شی ورسېده، تا ته قمیص و ازار یا سراویل دواړه ورسېدل. زوی ته اشاره وکړه شاهدي ووایه، یغه ورته چې ما خپله حصه ورکړه. ښځه ورته جګه سو، یا امیر المؤمنین ته وایه چې مهرونه دې محدود سي، دا مه جګوئ. الله تعالی خو قنطار خو مال کثیر ته وایي که ډېر مال اخلي اخیستلی سي. دوی که دومره عاجزي او دومره تصفیه د قلب و پکې وایي د تاسې ښځې د عمر نه پوهېږي. خپله خبرې واخیستله، اگر چې د ده خبره مناسب خبر ده ته د علم وو، خو چې آیات یې ورته د آیات مقابل کې ده بله خبره نه کوله. ولې ده خو ما ينبغي باندې ویلې، او حدیث کې خدا ثابت دي چې ښه نکاح هغه ده چې ایسر معانتن مشقت او تکلیف یې کم وي. دغه صحیح خبر راځي ته ما بس نه اوس په دې آیات باندې علم نه وو، خو چې آیات یې ټول دستي غاړه ورته ایښوده. داسې تزکیه د قلوبو د صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم کړې وه. نو دا دعا یې وکړه چې خدایه داسې پیغمبر په دوی کې ولېږه، هغه هم الله تعالی قبوله کړه. وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. څوک دی چې دی میلان کوي له ملت ابراهیم علیه السلام، له دین د ابراهیم علیه السلام نه نه کوي الا من سفه نفسه، مگر هغه څوک چې خپل ځان یې ونه پېژانده. چې ځان ونه پېژني خو رب نشي پېژندلی. اول به ځان پېژني بیا به رب پېژني چې زه د الله بنده او مخلوق یم، ما کې خالقیت نشته، ما کې کمال نشته، الله دې ما خالق ده. یا الا من سفه نفسه چې ځان یې بیعقل که. دا د دین او د ملت ابراهیم علیه السلام نه لاړه، نو ځان یې بیعقل که. خو دا بیعقل انسان ده. د عبدالله بن سلام رضی الله عنه مبارک دوه ورونه وو، دواړو ته دعوت دین ته ورکړه، اسلام ته ورکړه. یو ومانه بل انکار وکړه. الله تعالی دغه آیت نازل کړ. څوک دی چې میلان کوي له ملت ابراهیم علیه السلام نه کوي الا مگر هغه څوک کوي سفیه نفس چې خپل ځان یې بیعقل کړ. ولقد اصطفیناه، او په تحقیق سره موږ دی مختاره کړی ده په دنیا په دنیا کې، وانه فی الاخرة لمن الصالحین، او بشکه دی د په آخرت کې لمن الصالحین، د صالحینو د نیکانو نه، د بزرګانو نه. انبیاء علیهم السلام ټول صالحین دي. اذ قال له ربه اسلم، هغه وخت رب دې د ته چې اسلم غاړه کېږده الله تعالی ته. قال دې اسلمت لرب العالمین، ما غاړه ایښې ده رب العالمین ذات. ابا جای په جای به د واقعات راځي. څنګه غاړه الله تعالی ته کېښودله چې الله ورته امر کوي چې زوی دې حلال کړي، زوی حلالولو ته تیار شو. څنګه غاړه الله تعالی ته کېښودله چې الله ورته امر کوي چې بیبي دې او بچی دې بېوادن غیر ذي زرعه، چې هېڅ شی نشته هلته پرېږده. یا الله سره داسې محبت چې نه د زوی محبت پې غالب کېده، نه د بیبي محبت پې غالب کېده، نه د مال محبت پې غالب کېده، نه د ځان محبت پې غالب کېده. حتی چې الله ورته امر وکړي چې اور کې دې واچول شي، امرود العلم په اور کې اچو. د الله امر، د الله تقدیر ته، د الله قضا ته داسې غاړه ایښي. جبرائیل علیه السلام ورته راغی، وایي ضرورت، خدمت، څه کومک، واما الیک فلا، تا ته خو ضرورت نه لري. وایي کوم ذات ته چې ضرورت لري هغه ته عرض وکړه. وایي علمه بحالي حسب من سؤالي، علم دی هغه په دما په حال باندې ما د سوال نه کافي ده، خو الله ښه راباندې خبر چې څه راباندې کوي، بس دی پوه شو کار.
داسې تسلیمي و داسې غاړه ایښودلې و واقعیت اسلام دغسې وي سړی وایي زه مسلمان یم واقعیت اسلام دغسې ده چې خپل ټول خواهشات به نور محبتونه به ټول د دین تابع کوي د الله تعالی به تابع کوي بیا به ته کمال ته رسېږي دلته د ملت خبره راغله او بل ځای کې بیا راځي بل ملت ابراهیم حنیفا قل بل ملت ابراهیم حنیفا بلکې زه پیروي کوم د ملت ابراهیم علیه السلام چې حنیف ده مائل د ټولو ادیان باطلونه د دین حق پرون یو ملګري دا پوښتنه کړې وه چې ملت څه ته وایي او دا چې موږ په ملت ابراهیم علیه السلام یو د دغه څه مطلب ده او ابراهیم علیه السلام یادوو چې موږ په ملت ابراهیمي یو انبیا علیهم السلام خو ډېر تر سوي دي نور ولې نه یادوو اصل کې په ټولو وختونو او په هر دین کې درې خبرې وي ګوري عقائد توحید رسالت بعث و جزا دا د ټولو ادیانو یو دي په دې کې هیڅ فرق نشته اصول د عقایدو توحید رسالت و بعث و جزا دا د ټولو ادیانو د آدم علیه السلام نه نیولې تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د ټولو یو شی دی دې کې اختلاف د چا نشته دویمه خبره داسې اصول د قواعد دي چې د هغو اصول قواعدونه نور فروعات بیا جوړیږي یو اصول د قواعد دي یو فروعات دي مثلا لمونځ یو اصل ده او روزه یو اصل ده زکات یو اصل ده حج یو اصل ده خو فروعات مختلف دي بعضې وختونو کې څومره رکعته لمونځ په څه طریقه او په بل امت کې بیا بل طریقه وي بعضې اوقات کې حج مثلا په کومه طریقه باندې بل امت کې به احکامو کې تبدیلي وي دغسې روزې کې درته راځي تاسې باندې داسې فرض لکه پخوانی باندې فرض شوې ده څنګه پخوانی باندې فرض شوې تحقیق به راسي درته انشاءالله نو نفس روزه د یو اصل څه مثلا نو کوم اصول چې د هغو نه نور فروعات جوړېږي دغه ته ملت ویل کېږي موږ تاسې دا وړو ته څه وایو د چا بنده د الله تعالی د چا امتي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د چا په ملت یې په ملت ابراهیم علیه السلام د چا په مذهب د امام ابي حنیفه رحمه الله دا مذهب ځان ته شی نه ده ګوري دا مذهب تشریح د دین ده وضاحت د دین ده په دغو آیاتو باندې چې امام ابو حنیفه رحمه الله پیدا هغه موږ تاسو نه پیږو په دغو احادیث مبارکو چې امام ابو حنیفه رحمه الله علیه پیدا موږ تاسو نه پیږو ولې هغه نبی رسول ته ډېر نږدې و صحابه یې لیدلي وکړه شافعي المذهب ائمه دا په دې قائل دي یغو په خپلو کتابو کې راوړي دي جلال الدین سیوطي صاحب نور راوړل دي چې امام صاحب مبارک رحمت الله تابعي وو صحابه یې لیدلي نو که صحابه څوک لیدي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نو امام صاحب دومره رسول الله برته نږدې ده چې رسول الله مبارک یې د هغه خلک لیدلي دي نو هغه به په دې دین ښه پوهېده که به موږ ښه پوهېږو تاسو مذهب دا نه معنا چې موږ د دین او د قرآن او د حدیث په مقابل کې د ده یو بله لاره ده نعوذ بالله په هغه موږ عمل کړی امکان نه لري د یو امت یو ادنا شخصیت ده عقیده نشي کولی نو د امام صاحب مبارک باندې شخصیت دا معنا چې دغه تشریح چې د قرآن او حدیث امام صاحب کړی دا به څوک نشي کولی نو ځکه څه وایي وړو ته هندي وړکوي نه دا وزده کوو امام صاحب د چا په مذهب ده په خپل مذهب د کومه کوي له قرآن او حدیث یې پیدا کړی دا په تشریح کې د موږ تاسې امام ده هغه تشریحات چې ده کړي چې 2,000 مسائل د قرآن او حدیث نه اخیستي دي به هر حال نو ملت څه شی سو هغه اصول او قواعد سو د دین لپاره چې د هغه نه نور فروعات جوړېږي او دریم شی دغه اصول او قواعد سره له فروعاتو دې ته شریعت وایي نو عقاید خو د ټولو پیغمبرانو یو شی سو اصول د عقاید توحید رسالت بعث جزا ده او ملت هغه اصول او قواعد د ابراهیم علیه السلام او د محمد علیه السلام یو شی
چې دغه نور فروعات جوړیږي مخکې نمونې ما درته ویلې نو ځکه موږ په ملت ابراهیم یو ځکه هغه اصول چې هغه کوم بنیاد ایښی ده کوم بنیاد چې خپل امت ته بیان کړی ده هغه بنیاد نبی علیه الصلاة والسلام مبارک هم بیان کړی ده هغه بنیاد یو شی خو په امت محمد علیه الصلاة والسلام ولې کوم شریعت به چشته ویلی سو اصول او فروع دواړه مونځ په څه طریقه کېږي څو منځونه دي مثلا زکات څومره ورکول کېږي څنګه ورکوي د موسی علیه السلام په وخت کې په 100 روپۍ کې 1 روپۍ و په دې امت کې په 40 روپۍ کې 1 روپۍ ده دغه فرق اوس راغی دا فروعات بدل شو ګورئ دغه مجموعه اصول قواعد او فروعات دې ته چې ویل کېږي شریعت ویل کېږي دغه شریعت د محمد علیه السلام دغه نورو سره بیا فرق لري ملت فرق نه لري خو شریعت فرق لري ځکه فروعاتو کې فرق شته نو ځکه وایي په امت د نبي علیه الصلاة والسلام په ملت د ابراهیم علیه السلام دا یو مهم باب ده دې ته ښه متوجه اوسېږئ اوس دا چې انبیا علیهم السلام خو نورم ډېر څه شوي دي نو موږ وایو چې موږ په ملت د ابراهیم علیه السلام یو ولې داسې نه وایو چې په ملت د آدم علیه السلام ولې داسې نه وایو چې په ملت د نوح علیه السلام خو هم د الله لوی انبیا علیهم السلام موسی علیه السلام عیسی علیه السلام اولوالعزم پیغمبران دي هغه ولې نه یادوو یو خو دلته الله تعالی دا یادوري موږ ته کړې ده الله تعالی دا امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قل بل ملت ابراهیم حنیفا ورته اے رسول الله صلی الله علیه وسلم اے محمد علیه السلام زه پیروي کوم د ملت ابراهیم علیه السلام د الله په امر باندې تعین شوی وایي ان شاء الله او بل دغه ځای کې بخاری شریف کې بدر وحی کې آیات مبارکه امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوړي واوحینا الیک کما اوحینا الی نوح تا ته مدسي وحی لګل لکه نوح علیه السلام هلته دغه وجوهات ذکر کوي چې د په نورو انبیاو کې نوح علیه السلام ولې خاص تفسیر خو بخاری شریف کې راځي خو دغه ځای سره مناسب د شیخ الهند صاحب تحقیق درته وایم لاندې ان شاء الله شیخ الهند رحمه الله وایي چې لکه څنګه چې د انسان حالات مختلف دي طفولیت شبابیت شیخوخت وړکیتوب ځواني او سپینګیتوب زړتوب داسې د دنیا هم درې حالات تېر شوي دي اول وخت چې آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړ او دی مأمور کو پیغمبر یې کړ هغه زمانه د طفولیت وه ځکه نوي انسانان الله تعالی پیدا کړ نوی ژوند شروع شو نو په هغه وخت کې د آدم علیه السلام شیس علیه السلام ادریس علیه السلام دغه د طفولیت زمانه وه په دغه وخت کې الله تعالی جو امور تکلیفي او عبادات دومره ډېر نه نازل کړي و خو کم و هلته د دنیا د ژوند طریقې دوی ته الله ښودلې ځکه نوی انسانیت شروع شو دوی ته د زراعتو د کښت طریقې ښودلې دوی ته خیاطي ښودله دوی ته صنعتو کوټې جوړول ښودل لکه وړکی ماشوم اول پرې خوراک په دغو شیانو باندې سړی تربیه کوي نو شیخ الهند رحمه الله وایي چې تر ادریس علیه السلام پورې دا زمانه د طفولیت وه بیا وروسته د نوح علیه السلام نه بیا زمانه د شبابیت د ځواني شروع سوه احکام ډېر سو مقابلې د کفارو سره ډېرې سوې د ډېر تکلیفونه تېر کړه په دې دین باندې دا ترقي راتله د دین د امورو تکلیفیه و راتله تر زمانې د ابراهیم علیه السلام پورې تر زمانې د ابراهیم علیه السلام دا د شبابیت زمانه و د ځوانۍ زمانه و دې کې احکام زیاتېدل خو یو څه اندازه لا پاتې و د ابراهیم علیه السلام نه د شیخوخت زمانه شروع شوه ځکه د وایي چې ملت ابراهیم ځکه هلته هغه احکام و معارف الهیه هغه علوم و اسرار چې ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی وښودل هغه مخکې نه و هغه حکما او فلاسفه او پوهان چې وروسته پیدا سو هغه مخکې نه و ځکه د داسې اصول او قواعد بیان کړل د الله تعالی په امر باندې چې هغه مخکې نه و بیان سوي نو ځکه موږ وایو چې ملت ابراهیم حنیفه پوه شو انشاءالله لکه څنګه چې د انسان درې حالات شیخ الهند صاحب مبارک وایي د زمانې هم درې حالات دي
آدم علیه السلام نه تر نوح علیه السلام پورې دا د طفولیت زمانه احکام ډېر نه وو، کم وو، طریقې د ژوند ورته ښودل کېدې. د نوح علیه السلام نه تر ابراهیم علیه السلام دا د ځوانۍ شبابیت وخت وو، زمانه وه. دغه کې احکام ډېرېدل او ډېرې مقابلې د کفارو سره شوي. ابراهیم علیه السلام په وخت کې بیا شیخوخت شروع سو، مشرتوب، ځکه څوک چې مشر سي اتې عقلم تام سي. نو هلته پوهه زیاته سوه، اسرار زیات سو، معارف زیات سو، احکام زیات سو. لنریه ملکوت السماوات والارض، الله تعالی ابراهیم علیه السلام ته ټول شیان ورښودل، اصول قواعد تام سو، پوره سو. نو ځکه وایي ملت ابراهیم حنیفه. خو د نبي علیه السلام مبارک د شیخوخت بیا کمال ته ورسېده. الیوم اکملت لکم دینکم، دین پوره سو چې کوم شیان مخکې پاتې هغه ټول رسولان مبارک بیا پوره کړه. ولې نبي علیه السلام څه وایي؟ بعثت باتمم مکارم الاخلاق، زه دې دپاره مبعوث شوم چې هغه نیک اخلاق خلقو ته په کم کامل یې کما. انشاءالله سرور کې خلاصوي د تفصیل درلوده، ځکه نن ته حواله کړو. ووصى بها، نو الله تعالی خو ابراهیم علیه السلام ته ویل اسلم، غاړه کېږده. د الله تعالی اوامرو ته قال ویل اسلمت لرب العالمین، ما غاړه ایښې د رب العالمین ذات ته. ووصى بها، او وصیت کړی و بها په دغه کلمه باندې ابراهیم علیه السلام بني خپل زمنو ته. ويعقوب علیه السلام دغه وصیت کړی، دا به فاعل دی وصا کې. یغوم خپل زمنو ته دغه وصیت کړی چې وته ویلو یا بني ای زمانه دما ان الله اصطفى لكم الدين، بشک الله تعالی غوړه کړی د تاسو لپاره دین، فلا تموتن، تاسو مړ کېږئ الا مگر په داسې حال کې وانتم مسلمون چې تاسو مسلمانان دا منه تر مرګ په اسلام کې تاسو اوسېږئ. ام کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. دا يهود دعوه کوله چې یعقوب علیه السلام خپل اولادې ته دا وصیت کړی و چې د ده په اولاده کې پیغمبر نه راوړی، تاسو به ایمان نه پرې راوړئ. رسول الله مبارک د چا په اولاده کې ده؟ د اسماعیل علیه السلام. دوی دا دعوه چې یعقوب علیه السلام خپل اولادې ته دا شی کړی. یعقوب علیه السلام د چا زوی؟ اسحاق علیه السلام. اسحاق علیه السلام، اسماعیل علیه السلام په د چا زمن و؟ ابراهیم علیه السلام. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د اسماعیل سم په اولاده کې راغی. او اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام د زوی سو، یوسف علیه السلام د زوی سو. بنی اسرائیل خو دغه په اولاده کې راغی یعقوب علیه السلام. یا بنی اسرائیل کې مخکې متصل، یا بنی اسرائیل څه اسرائیل دی یعقوب علیه السلام نومو دغه په اولاده کې. نو یعقوب علیه السلام دا وصیت کړی و چې د ما په اولاده کې پیغمبر نه وي، تاسو به نه منئ. الله تعالی په دې رد کوي، ای ظالمانو یهودو. ام کنتم شهداء، تاسو حاضر وئ اذ حضر یعقوب الموت، کله چې حاضر سو یعقوب علیه السلام ته الموت مرګ، موت به فاعل حضر سي، مرګ ته حاضر سو. اذ قال لبني زمن ته وتلی ما تعبدون من بعدي، اذ پس ما به تاسو د چی عبادت کوئ؟ قالوا دی وتل نعبد الهك واله ابائك، موږ به عبادت کوو تا د معبود او اله معبود دی پلرو دی تا. څوک دی؟ ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام و اسحاق علیه السلام. اوس به څوک ته وهم کوي چې د هر یو به نعوذ بالله ځان ته خدای نه، اله واحد، چې د ټولو یو خدای ده. نو خدای هغه وصیت کړی. کله ویل دي چې ما په اولاده کې پیغمبر نه وي، تاسې به دغه مه منئ، د یو خدای عبادت وکړو. موږ به عبادت کوو د اله د تا او اله د پلرو. پلرونه څوک دي؟ ابراهیم علیه السلام نیکه د نیکه ته هم پلار ویل کېږي. علت څه ده؟ تره ده، تره. نو ترم په منځله د پلار ده. نبی رسول مبارک وایي د عباس او مبارک څه خبره راغله چا خفه کړی و، بیا نبی رسول ډېر پرې خفس. نبی رسول مبارک العم سن و ابیه، تره برابر د پلار ده. لکه د یوې خرما د بیخ نه دوه خاښه راوځي، خو یو. ونحن له مسلمون، او موږ الله لره غاړه ایښودونکي یو. تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دا دعوی کله کولې چې ابراهیم علیه السلام یهودي و یا نصراني و، دا دعوی به دوی کولې. الله تعالی وایي تلک امة، دا یوه ډله وقد خلت تېره سوې ده. لها ما کسبت، دغه ډلې هغه څه دي چې کوم عمل یې کړی دی، هغو ته به خپله بدله خدای ورکوي. ولکم ما کسبتم، او تاسو لره به هغه څه الله درکوي بدلې چې کوم کسب مو کړی دی. تاسو خپل عمل ده.
ولا تسألون عما كانوا يعملون تاسو نه پوښتنه دی چې څنګه کې دوی کوم عمل کړی دی نو څه معنا تاسو د خدای تابع سئ دا پرې چې هغه څوک یا څوک چې خدای پاک څه درته امر کړي د الله د امر تابع سئ وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا او دوی به ویلي چې تاسو يهوديان سئ یا نصارا سئ په سمه لار بسئ يهود به ویل چې يهود سئ نصارا به ویل چې نصارا سئ تاسو به په سمه لار سئ الله څه وایي قل بل ملة ابراهيم حنيفا ورتوا اے محمد علیہ السلام ز پیروي کوم دی ملت ابراهيم علیہ السلام دی دین دی ابراهيم علیہ السلام چې هغه حنیف وو مائل و دی ټول ادیان باطلونه دین حق ته ز هغه پیروي کوم اخو دی الله په امر کې چلیدل دي نو تاسو دی الله په امر کې وچلیږئ نو تحقیق او تفسیر کوم دی درته وو وما كان من المشركين او نو هغه مشرکین لیکن دوی ته تعریض ده چې يهود او نصارا مشرکین دي واليهود وايي عزير ابن الله نصارا وايي عيسى ابن الله دوی مشرکین دي او ابراهيم عليه السلام مشرک نو قولوا آمنا بالله وما انزل الينا ويا موږ ایمان راوړی په الله تعالی او په هغه چې موږ ته نازل کړی شوی دي وما انزل الى ابراهيم او هغه چې نازل شوی دي ابراهيم عليه السلام ته واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط هغه دي ابراهيم السلام صحيفوبا دي بیت مأمور وو دي بیت مأمور وو اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تا اسباط او اولادی دی یعقوب علیہ السلام تا چې کوم نازل شوی هغه باندې ایمان راوړی او ما اوتی موسی او عیسی او هغه څه باندې ایمان راوړی چې ورکړل شوی دی موسی علیہ السلام ته تورات ته عیسی علیہ السلام ته چې انجیل ده او ما اوتی نبیونه او هغه څه چې ورکړل شوی دی نور انبیاء ته من ربهم د طرف ته رب دی لا نفرق بین احد منهم موږ جدایي نه راوړو په باندې یو د دې کوم ټول ممنل دي ونحن له مسلمون امو الله لرغاړی شودن کیو اوس دوی فان امنوا بمثل ما امنتم به کو دوی ایمان راوړ په مثل دی هغه څه تاسو ایمان راوړی دا تاسو ایمان راوړی دا فقط اهتدوا دوی په سملار برابر وان تولوا کوي ګردانی او کداغه ایمان را نه وړ فانما هم في شقاق بشک دوی په مخالفت کې دي دي اس مخالفتونه کوي حق ته غاړه نږدي وهو السميع فسيكفيكهم الله زرد کافی بسی تعالی را اے رسول الله مبارکه هم د دوی له شرع الله به کافی ستات به استوانه نه رسي کار څومره مخالفتونه وکي تبي غم اوسېګا وهو السميع العليم دا خدای پاک اوریدونکو دي اقوال عالم د پنیاتو باندې صبغه الله دا نصاراو یو رنگ درلود زیړ رنگ وو کله به کوم الک پیدا سو و ورځ به تیر سو د رنگ کې به غټه ورکا به بل الان صار نصراني حقا اوس نصراني حق وګرځید نو دوی په دغه رنگ باندې افتخار کو چې مونږ رنگ لرو تاسو رنگ نه لرئ مسلمانان الله تعالی جواب ورکړي صبغه الله او ته یا رسول الله مبارک مونږ الله رنگ کړیو په رنگ الله تعالی باندې د الله تعالی په رنگ باندې رنگدار یو ومن احسن من الله صبغه څوک د خدای الله تعالی نه په اعتبار د رنگولو سره نستبل څوک ونحن له عابدون من الله لر عبادت کوونکی تاسو په ځیر رنگ کې غټه کې وای صار نصرانیان حقا دغه رنگ ته خوشاله موږ الله د دین پر رنگ کړیو صبغه الله موږ الله رنگ کړیو پر رنگ د الله تعالی رنگ د الله تعالی چې ده دین د الله تعالی خو رنگ ولې ورته ویلې رنگ ولې ورته ویلې رنگ چې شي سره ګډ سي د کاله اوس پر رنگ وټک د هر جز سره دا رنگ ګډ سي اصل کې په دین باندې بدس عمل کوي چې د تا د هر جز سره د دین اثر ګډ سي د ځوان نیولې په ټوله سینه شرح صدر دراسي افمن شرح الله صدره للاسلام وهو على نور من ربه شرح صدر سینې سره د زړه سره ایمان باید ګډ سي مزغو سره ګډ سي په ظاهر وجود باندې اثر د تکار سي شکل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه جوړ وي هغه مبارک څنګه ګره پرې کېوا څنګه بریتونه پرې کول څنګه جامه یې اغوستله څنګه ویښته یې پرې خودل څنګه عبادت یې کاو څنګه اخلاق وو څنګه سیاست وو څنګه معاملات وو څنګه کورنۍ ژوند وو څنګه بهرنۍ ژوند وو څنګه د دوست سره وو څنګه د دښمن سره وو ټول نقشه د رسول الله برکته د ګوري پټه نه ده اڅ بیان شوی دي چې دا ټول د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ځکه دی خو مستحق دی غدا
د دین مصداق ته موږ تاسو ته الله تعالی د ده مبارک وجود مبارک وي، د په اقوالو افعالو احوالو کې راښودلی ده. نو داسې ټول وجود باندې دین عملي کې دغه د دین رنګ سو، ځکه یې رنګ وویلې چې موږ الله تعالی رنګ کړي یو، د الله په رنګ سره د الله تعالی نه ښه رنګونکی څوک ده؟ دا معنی چې موږ د دین په رنګ کړي یو، چې موږ ټول وجود له دین نه ډک ده، له ایمان نه ډک ده. داسې بیا د انسان له هر عضو سره جز سره ډک سي، بیا که ډېر سخت تکلیف و زحمت پرې راځي، بیا الله تعالی حفاظت کوي. الله دین ایمان د زړه نه ایسته کوي. عبدالله بن حذافه رضی الله عنه دا د روم پاچا بندي ک او یا اتیا کسان مجاهدین ورسره دي. خو روم پاچا خدای پیژنده چې ډېر قهرمان او زړور او ډېر هوښیار او عاقل انسان دی. ډېرې زیاتې طریقې ورسره وکړي چې دی نصرانیت ته واړوي، خو ده نه منله. دنیاوې ورته وړاندې کړې و، نور حکومت کې شرکت و فلان خو ده نه منله. آخر یې داسې لوږه پرې راوستله، داسې لوږه چې د ډېرې لوږې نه نور د سترګو وجود یې کار نه کاوه. د خنزیر غوښه او شراب یې ورته کېښودل چې دا ورکړي دا وچکي او دا وخوري. اوس په داسې حال کې چې د لوږې نه څوک مړ کېږي، خو د خدای په قرآن ثابت دی الا من اضطر فی مخمصة، دومره خوراک یې روا ده چې له مرګه رابچ شي. عبدالله صاحب ورته ویلې وایي دا خو د موږ دپاره په داسې حال کې روان ده، دومره چې له مرګه رابچ شي. خو په دې کافر خوشحاله کېږي ملګرو ته چې ګورې لاس ورته وړي، لاس ور نه وړي، ټولو دغسې بس خپله روزه ونیوله. بالاخره چې اپوس چې په دین را اوړي، د عبدالله صاحب د ملګرو نه یو مجاهد یې راونیو، غوړي یې سره کړه، سخت یې سره کړه. نو دا مجاهد د سرو غوړیو ته واچو، چې واچو اخ یې نه ده کړی، دا ټول غوښې اډوکې ټول سره جدا سو. عبدالله صاحب ته ورته ویل ګوره که نصرانیت ته راوړې راواوړه که نه دغه به دې حال. عبدالله بن حذافه صاحب رضی الله تعالی عنه مبارک وزړه. د روم پاچا دا فکر سو چې دی له دې درد او غمه زاړي چې دا اوس ما د غوړیو ته اچوي. وایي نه مې درته ویلي چې ګوره نصرانیت ته راواوړه، هغه ملګری دې را باندې غوړیو ته واچو، اوس ته دا د پښیمانۍ. وایي دې ته نه زاړم چې ته ما په غوړیو کې سوځوي. وایي نو څه شي ته زاړې؟ وایي دې ته زاړم چې د ما یو روح ته دا به له دینه د اسلام قربان سي. کاشکې د ما 100 روحه وای، کاشکې د ما د هر ویښته په اندازه دومره روحګانې وای چې هر وار کې له دینه داسې کباب کېدلی او داسې قربانېدلی، زه به په دې باندې خوشحاله شم. دا خو یوه روح ته یو وارې به مې وسوځي، څه به سي راباندې، دغه ته زه زاړم. روم پاچا ویلې چې دا دومره غیرتي انسان دا د سوځولو نه ده. ورته ویل ښه پرېږدم دې، خو په دې شرط دې ما تندی راته خپل کړه. وایي نه صرف ما پرېږدې که ټول مجاهدین پرېږدي؟ وایي نه ټول پرېږدم. وایي ښه د ملګرو دپاره به دا کار زه وکړم. په تندی یې ښکل کړه، دوی چې رارسېږي امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه مبارک د واقعه خبر سوی، هغه استقبال ته ووت او خپلو ملګرو ته امر وکړ چې ټول راسئ او عبدالله بن حذافه صاحب په تندي باندې خپل کړي چې د دې خپلو ملګرو د ازادۍ لپاره د نصراني پاچا تندی خپل کړی ده او ملګري راخلاص کړي. تاسو ټول د تندی ورته خپل کړي، ټول ورته د عبدالله صاحب تندی ورته خپل کړي. دا وجه څه وه؟ صبغة الله، د الله دین د ټول وجود سره را ګډ سوی. حضرات مبارکینو چې داسې قربانۍ ورکړه، قلعه جواد شریف حضرات مبارکین چې ځانونه، مالونه، اولادونه، بچیان، اهل ټول په دین باندې قربان کړه. ولې قربان؟ صبغة الله، واقعي دین د دې وجود سره ګډ و، د زړه سره ګډ و. هغه سخت حالات کفر یې قبول کړه، کفارو په دې باندې ظلمونه یې قبول کړه، خو د اسلام نه تېر نه سو، د دین نه تېر نه سو، د قرآن نه تېر نه سو. نو دا ده چې د ټول وجود سره دین باید ګډ شي، د ټول وجود سره ټول وجود باید رنګ شي په هغه رنګ د دین باندې. قل اتحاجوننا فی الله وهو ربنا وربکم، ورته وایه آیا تاسې ما سره جګړه کوئ، مقابله کوئ فی الله په شان د الله تعالی کې؟ وهو ربنا وربکم، هغه رب د موږ او رب د تاسې ده.
ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم دي مخبل اعمال دي تاسو خپل اعمال دي هر یو ته خپل جزاء الله ورکوي ونحن له مخلصون او موږ الله لره مخلصون یو موږ په اخلاص عبادت کوو ام تقولون ان ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى تاسو وایي چې ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام اسحاق عليه السلام يعقوب عليه السلام دې اولاده كانوا هودا او نصارى يهوديانو يهودو بويلي يا نصارى او نصارى بويلي قلت يا رسول الله بركه انتم اعلم ام الله تاسو خپريږي کاله تعالی خپريږي ومن ازم من كتم شهادة څوک د لوی ظالم دی هغه چانه چې د پټه کړی وي هغه شاهدي عنده چې د سره ده من الله دی الله تعالی دی طرفنا الله دی طرفنا شاهدي و سره ده واسطه کتاب الهي سره د اهل کتاب د تعریض ده چې هغه د نبی څخه صفات پټ کړی دي د رسالت پټ کړی دی دغه لوی ظالم ته څوک ده چې تاسو د رسول الله صفات پټوي وری خدای نه خبره نه ده وما الله بغافل عما تعملون نه ده الله تعالی نه خبره دی غڅنه ستاسي کوي الله تعالی موافق جزاء درکوي تلک امه دا مخکې یو ډله ده قد خلت رسوي د لها ما کسبت دی لر هغه څه دي چې کوم عمل کړی ده ولکم ما کسبتم او تاسو لر هغه څه دي چې تاسو کوم عمل کړی ده ولا تسالون عما كانوا يعملون او تاسو نه پوښتنه نه کیږي دی غڅنه چې دوی کاوه عمل هر یو ته خپل جزاء الله ورکوي سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مخکم د قبله جای په دې قصې ذکر شوې بنیادونه د کعبه مبارکه او د ابراهیم علیه السلام مبارک دعاګانې دا ذکر شو اوس الله تعالی جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مخکې له تحویل د کعبه نه د بعقلانو حال ذکر کوي چې ګوري بعقلان به اعتراضونه در باندې کوي او الله تعالی جواب ورکوي بیا زړه تنګ نشي رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه نشي تیار به د الله دی طرف نه جواب ورته معلوم وي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې کله مکه مکرمه کې وو د مبارک به څوک وایي مونځ کعبه مبارکه ته کوو خاص څوک وایي مونځ بیت المقدس ته کوو خو په داسې طریقه باندې چې کعبه مبارکه به هم مختص و بیت المقدس به مختص ځکه هلته داسې برابرېږي کعبه مبارک هر طرف نه درېږي خو یو طرف ته د مخ کېږي قدس شریف ته نبی اسلام مبارک لمونځ وکړو خو بار بار به اسمان طرف ته سترګې اړولې مبارک چې جبرائیل علیه السلام به راسي ما ته به الله تعالی امر وکړي چې کعبې مبارکې ته بېرته مخ کو دا د تا قبله ته دا به د بار بار تمنا وه او دا تمنا یې ولې وه ځکه یو خو د ابراهیم علیه السلام چې الله ورته چې بل ملت ابراهیم حنیفه چې موږ پیروي د ملت ابراهیم علیه السلام څخه حنیف او د ده په نیکونو کې راته یو خو دغه کعبه مبارکه وه او بل ادعا للعرب وه عربو ته ښه د دعوت لاره په دغه جوړېدله چې ګوره کعبې مبارکې ته مونځ کې خو تاسو پاتې قانع شئ خو بل طرف ته د الله تعالی حکمت دا و چې یو څوک بیت المقدس ته مونځ وسي چې هغه ادعا لليهودو وه چې د یهودو حجت الله تعالی ختم کی الله تعالی خو عالم د چې یهود قناعت نه کوي خو حجت ختماوه چې بیا دا ونه وایي چې ای محمد علیه الصلاة والسلام موږ به د تا سره د تا دین هلته منلی وای چې د موږ قبله دې منلې وای دا حجت هم علی الله یکون للناس علیک حجه هلته ذکر کیږي په تحویل کې هم دغه او دا چې یو څه وخت هلته څه په دې کې هم دا حکمت شته چې بیا یهود دا ونه وایي چې د موږ کعبه د موږ قبله چې بیت المقدس شریف ده دغه ته تمونځ نه کوي ته د موږ سره حسد کوي نعوذ بالله نو موږ د تا دین نه منو دا شپاړس یولس میاشتې طرف بیت المقدس ته منځ وکړو خو بیا هم دې قناعت نه کوو بیا الله تعالی جل جلاله تحویل قبلې کعبې مبارکې ته راوست خو مخکې له دې چې تحویل راځي راګرځي امر ورته کوي الله تعالی جل جلاله دوی د اعتراضونو حال ورته ذکر کوي چې ګوره دا به اعتراضونه در باندې کوي او جواب یې ورکوي الله تعالی سيقول السفهاء زرد چې اوبوی بعقلان من الناس د خلقنا چې یهود او منافقان دي مدینه منوره کې سو څه بوای ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها دوی چې شی وګرځول د هغه قبله نه چې دوی په هغه باندې وو بیت المقدس شریف باندې وو دینه چې شی وګرځول ولې تاسو جواب علا ورخي
قل لله المشرق والمغرب ورته الله لره مشرق و مغرب ده په مشرق ته امر کوي چې کعبه مبارکه ده په مغرب ته امر کوي چې بیت المقدس شریف ده دا د الله امر ده يهدي من يشاء الى صراط مستقيم ښوونه کوي هغه چاته خوښه سي برابرې لارې ته الله خلاره چاته چې خوښ سي ورښيي وكذلك جعلناكم امه وسطا وكذلك اندارنګا لکه د تاسې قبله مو چې افضله کړه بهتره که چې کعبه شریفه ده دغه رقم جعلناکم تاسې مو ګرځولې امة یو امت وسطا مختاره غوره لتكونوا شهداء على الناس چې تاسې شاهدان سي په خلقو باندې ويكون الرسول عليكم شهيدا او رسول عليه الصلاه والسلام په تاسې باندې شاهد سي په قیامت کې به الله تعالی جل جلاله انبیاء علیهم السلام راوغواړي چې یو نمونه په حدیث مبارک کې تفصیلا ذکر ده چې نوح علیه السلام به الله تعالی راوغواړي وایي تا خپل قوم ته دعوت کړی و او ما دعوت کړی قومونه به پوښتنه وکړي چې نوح علیه السلام تاسو ته د الله دین او احکامات رسولي وو دوی به انکار وکړي چې ما جاءنا من نذیر موږ ته هېڅ ویره ورکوونکی نه راغلی بیرته او دعوه سوه دعوه کې خو شاهدان پکار نوح علیه السلام ته به الله تعالی ووایي چې د تا شاهدان څوک دي دوی خو انکار وکړ وایي د ما شاهدان محمد علیه السلام د امت امت د نبی رسول مبارک ته به الله تعالی ووایي چې تاسې شاهدي وایي چې نوح علیه السلام دعوت رسولی دی الله تعالی طرف نه قومونو ته امت نبی صلی الله علیه وسلم چې بالکل موږ په دې شاهدان بیا به قوم د نوح علیه السلام انکار وکړي چې څنګه دا په موږ شاهدان کېږي دا څو زره کاله وروسته راغلي دي بیا دې امت نبی صلی الله علیه وسلم پوښتنه کېږي چې تاسو څنګه شاهدي وایي په نوح علیه السلام باندې چې دعوت یې رسولی ده ویا الله تا خو موږ ته پیغمبر را لېږلی محمد صلی الله علیه وسلم کتاب دې را لېږلی قرآن عظیم شان موږ ته هغه بیان کړي دي موږ په هغې باندې ایمان وو موږ ځکه دا شاهدي وایو بیا محمد علیه الصلاة والسلام دې امت تزکیه کوي ځکه شاهدي چې کوم شاهدان وایي بل مزکي به وي چې هغه تزکیه وکړي دا شاهدان صحیح شاهدان دا دروغجن نه دي دا غلطې خبرې نه کوي دا دوکهباز نه دي یا به محمد علیه الصلاة والسلام خو الله لوی شان وکړی بیا به د خپل امت تزکیه به بیا دی کوي چې دا شاهدي په صحیح طریقه سره ویلی دي تاسې مو ګرځولې غوره مختاره عادلان څه دپاره چې شاهدان په خلقو باندې سي ویکون رسول علیکم شهیدا او رسول علیه الصلاة والسلام په تاسې باندې شاهد سي وما جعلنا القبلة التي كنت عليها او نه مو ته ګرځولې هغه قبله چې ته وی ور باندې اوس د دې حکمت ذکر کوي دا تحویل قبلې ولې کېږي څه دپاره مو ګرځولې الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الا لنعلم چې موږ معلوم کو په علم تمیز سره دا قید سره وایي هر چېرته چې راځي ولې لنعلم دا نه معنی چې الله تعالی ته مخکې معلوم نه و اوس یې معلوموي ځان ته چې اوس څوک مخالفت کوي څوک یې مني نه الله ته خو په علم ازلي سره ټول معلوم دي و الا لنعلم په علم تمیز چې ښکاره معلومه شي چې د هغو مخالفت وکړو حجت یې ختم سي هغو موافقت وکړو حجت یې تام سي دغه مونږ په علم تمیز سره معلوم کړو ځکه مو دا تحویل قبلې وکړو دې حکمت الله تعالی ذکر کوي چې مخلص و غیر مخلص سره جدا بعضې تفاسیر کعبه مبارکه اخلي نه مو د ګرځولې هغه قبله چې ته وی ور باندې چې مخکې بیت المقدس شریف و مګر د دې دپاره چې موږ خلک معلوم کړو چې خلک اتباع دې کوي که نه کوي دا د ګورې یهودو اتباع ونه کړ ویې نه منل امتحان کې دوی ناکامه شو که نه سو ناکامه الله مخلص و غیر مخلص جدا که نه کړي مسلمانان صحابه کرام د نبی رسول مبارک اتباع یې وکړه کې ونه کړه بیت المقدس طرف ته یې مونځ وکړه کې ونه کړه شپاړس یولس میاشتې مونځ ورسره وکړه هېڅ یې نه وي بالکل ته په حقه پیغمبر یې مونږ سره منل الله جدا کړسته نو که كنت علیها نه چې واخلو بیت المقدس شریف واخلو لکه بعض تفاسیرو دا اخیستي د خو دا معنی چې هغه قبله مو ګرځولې وه د دې دپاره چې مو خلک جدا کړو دویم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها دا كنت بمعنى دي انت عليها
حال ته به راجع کړي نو مو د ګرځولې هغه قبله انت علیها چې ته اوس ورباندې چې کعبه شریفه ده مګر د مخلص او غیر مخلص جدایي دپاره تفسیر مجلس دریم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها نمو د ګرځولې هغه قبله كنت عليها چې ته مخکې له هجرته وي ورباندې کعبه شریفه ده مخکې له هجرته وي چې کعبه شریفه ده دا معنا چې اصل قبله خو دې تا مخکې کعبه وه وروسته کعبه وه خو دا څه وخت لپاره تحویل د څه دپاره ده د مخالف جدا سره قبله د مخکې کعبه وه وروسته کعبه وه نو مو د ګرځول هغه قبله چې ته وی ورباندې مخکې دې دغه قبله وه اوس دې دغه قبله وه څه دپاره د دې دپاره چې موږ مخلص او غیر مخلص سره جدا درې واړه تفسیر یې کولی مما يتبعو چې موږ جدا کو په علم تمیز سره من يتبعو رسول هغه څوک چې پیروي کوي د رسول الا لنعلم چې معلوم کو په علم تمیز سره چې څوک پیروي د رسول کوي ممن د هغه چانه ينقلبان عقبې چې دی په پوندو باندې اوړي او دی نه مني څه خلک د مرتدم څه نعوذ بالله په دې تحویل قبلې باندې خو الله تعالی جدایي راوستله د مخلص او غیر مخلص وان كانت لكبيرة او بشک دا خصلت دا خوی دا دروند سخت الا على الذين هدى الله مگر په هغه چا باندې چې الله تعالی هدایت ورته کړي یغو ته دا خوی چې تحویل قبله ده څه فرق نه ورکوي موږ د الله د امر تابع عرفت امر کې بس موږ امر د الله منلای ده وما كان الله ليضيع ايمانكم ځینې کسان په دې شپاړس ولسو میاشتو کې چې بیت المقدس ته مونځ کې د وفات شوي وو لکه اسعد بن زراره دا په انصارو کې یو لوی سردار رضی الله عنه او ځینې نور صحابه کرام معرور بن مراره رضی الله عنه انصارو کې لوی سرداران نو دا مخکې وفات شوي چې هلته مونځ بیت المقدس شریف ته کېده نو اوس مخلصو مؤمنانو د اخلاص نه پوښتنه وکړه یا رسول الله دغه خو طرف بیت المقدس ته کوو مونځ کعبې مبارکې ته خو نه ده که د هغو هغه منځونه به څنګه سوي دا خو اوس منسوخه سوه چې منسوخه سوه نو د هغو منځونه خو هغه طرف ته سوي دي هغه به څنګه وي او یهودو او منافقینو به اعتراضاً دا خبره کوله چې ښه اوس خو کعبې مبارکې ته تاسو امر وکړ یې خواته لمونځ کوئ هغه نور مسلمانان چې بیت المقدس ته منځونه کول هلته مړه سوي دي هغو منځونه ټول خراب سو دوی ته تشویشات راچول الله تعالی دې حال ذکر کړي وما كان الله ليضيع ايمانكم نه د الله تعالی چې تاسو مونږ ضایع کړي لمانځنې تعبیر په ایمان وکړي ګوري اهم ترین رکن د اسلام ده نه د الله ضایع کړي تاسو مونږ ان الله بالناس لرؤوف رحیم بشک الله تعالی د په خلکو باندې مهربانه او رحیم ذات ده د کوم کې مهربانه ذات ده قد نرى تقلبا دا هغه مقدمات دي مخکې جواب ورکړ رسول الله مبارک ته چې اعتراضونه کوي ته به دا جواب وي اوس هغه د نبی صلی الله علیه وسلم مقدماتي حالات الله تعالی ذکر کوي قد نرى تقلب وجهك په تحقیق سره موږ وینو اړول د مخ مبارک ته په سماي طرف ته اسمان ته چې جبرائیل علیه السلام برازي او د تحویل د قبله امر براته کوي فلنولينك قبلة ترضاها خامخاطر وګرځو هغه قبله ته چې ته خوښې سبحان الله څومره لوی مقام حبیب الله ده ابراهیم خلیل الله خلیل هر څه د رضا د محبوب سره کوي چې هغه راضي کوي او حبیبیت مقام کې محبوب د رضا غواړي دی خوشاله کوي نبی علیہ السلام خلیل الله وو وای ما که د زړه په پردو کې بل څوک می خلیل نیولای یعنی زړه په پردو کې مې د محبت ځای ورکولای ابو بکر به می خلیل نیولای و صاحب د تاسو خلیل الله د زړه په پردو کې یو د الله سره محبت ټول محبتونه د خدای دی په نو خلیل الله وو رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ځای کې چې هغه صفات ذکر کړي د آدم علیه السلام چې آدم صفی الله ده او موسی کلیم الله ده عیسی روح الله ده او دا صفات ذکر کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ټول صفات ته دغه سدي او حبیب الله زه حبیب الله حبیب دی خلیل څه فرق څه خلیل هر کار څه کوي چې دی خوشاله شي دی خو خلیل وو د هر کار خو د خدای پر رضا کې وو او حبیب مو الله تعالی یو کار کوي چې ما محبوب خوشاله شي ولی الله څه ورته وایي فلنولینک قبلة ترضاها
خامخا تا به داسې قبلې ته وګرځو چې ته یې خوښوې. ولسوف يعطيك ربك فترضى زر د الله به درکې ته به خوشحاله سي. دو کسان ته الله تعالی په قرآن عظیم شان کې د دې خوشحالي غوښتې ده، یو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو د صدیق اکبر رضی الله مبارک. محمد علیه السلام په شان کې الله تعالی ولسوف يعطيك ربك فترضى، صدیق اکبر صاحب په شان کې وایي ولسوف يرضى زر د دی به خوشحاله سي. هلته تفسیر کې وایي دا د رسول الله مبارک ته څنګه زیر علاوه کړو، صدیق اکبر خو رئیس صدیقین د ټولو امتو د پس انبیا علیهم السلام هغه ته هم دغه زیر علاوه کړو. نو اوس الله امر ورته کوي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، نو وګرځو مخ دې ته طرف مسجد حرام ته. تحویل د قبله امر وسو. دا په بنو سلمه کې د ماسخین په منځ کې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ولاړو، الله تعالی امر ورته وکړي تحویل د قبله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نبی علیه الصلاة والسلام په مابین د مانځ کې 2 رکعتې کړي وو. بیت المقدس شریف دی طرف نه کعبه مبارکه طرف ته راووت، مخکې صفونه شاته سو، شا صفونه مخته سو. خو په هغه وخت کې عمل کثیر راوو په مانځ کې، او یا دا استثناء ده لکه څه چې بنا کوي، بنا مسله مخکې در ذکر کړی و. په مابین د مانځ کې چې اودس مات سي، لاړ چې اودس وکړي خبرې نه کوي، بېرته راځي د هغه نه خپل مونځ کوي. دا الله مستثنا کړي. دغه ته مسجد ته مدینه منوره کې ده مشهور جمعه ته خلک زیارت لپاره ورځي، او هلته 2 رکعته لمونځ ته برکت راکوي. مسجد ذی القبلتین ورته نوم کېښودلی سو. بیا چې حدیثو کې راځي چې اول منځ پس د تحویل د قبلې نه څه وخت نبي صلی الله علیه وسلم کړی، ماسخین وکړو مازدیګر، دواړه قوله راځي. تطبیق به دغسې کوئ چې اول منځ په وخت تحویل کې د ماسپښین منځ و، هغه په مابین د منځ کې تحویل راغی، او پوره منځ چې اول کړی ده هغه د مازدیګر منځ. دا به تطبیق نشي. اخو نبی صلی الله علیه وسلم امر وسو وحيث ما كنتم، او چیرته چې تاسو یې امت د نبی علیه الصلاة والسلام فولوا وجوهکم شطرا، تاسو وګرځوئ مخونه خپل طرف ته بیت الله شریف ته مسجد حرام ته. وان الذين اوتوا الكتاب، او بشک هغه کسان چې ورکړل شوی د کتاب لا يعلمون، هغه خامخا ښه پوهېږي انه الحق، چې دا حق ده د تحویل د قبلې من رب طرف د رب دوی ده. ولې دوی ته په تورات کې معلومه وه چې د آخر زمانې پیغمبر به 2 قبلو ته منځ کوي، بیت المقدس شریف ته به منځ کوي، بېرته به کعبې مبارکې ته منځ کوي. دوی ته ښه معلومه ده دا خبره، خو د حسد د وجې انکار کوي. وما الله بغافل عما يعملون، او نه د الله تعالی نه خبره دی هغه څه نه چې دوی کوي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، نبی اسلام مبارک نور دوی نه زړه مطمئن کوي. او کته راوړې دوی ته چاته اوتل کتاب، او کسان ته کتاب ورکړی سوی ده بكل آية، هر نه راوړې ورته چې ګوره د تحویل د قبلې طرف د بیت الله شریف ته حق ده. ما تبعوا قبلتك، دوی د تا د قبلې متابعت پیروي نه کوي. ولې دوی د مخالفت څه وجې نه کوي، ورته معلومه نه وه، او که حسد نه کوي، حسد نه کوي. نو څوک چې له حسد نه قانع کېږي هغه هېڅکله نه قانع کېږي. یو څوک چې ناپوه وي پوه به کې قانع بسي، یو څوک چې حاسد وي حاسد انسان نه قانع کېږي هېڅکله، چې څومره ورته دا وایي ما ضل قوم بعد هدى الا اوتوا الجدل. حدیث مبارک راځي یو قوم چې یو حق او باطل هم وپېژني د دې نه وروسته دی ګمراه سي، دا هېڅکله قناعت نه کوي، دې ته جګړه ورکوي، دا همیشه بحثونه کوي د دې سره، دا هېڅکله د قناعت نه کوي. دا حدیث مبارک نه ثابت. نو دوی ورته مخکې الله ویلې چې کتاب ورکړی څه ده لا یعلمون، په لام تاکیدیت سره وایي چې دوی پوهېږي چې دغه تحویل د قبلې طرف د بیت الله شریف ته دا حق د طرف د رب دی، ځکه دوی ته تورات کې معلومه وه. خو بیا هم چې کومه نښانه ورته راوړي دوی پیروي د تا د قبلې نه کوي، ځکه دوی حسدن انکار کړی دی. وما انت بتابع قبلتهم، تم د دوی د قبلې تابع نه یې. دا معنا چې دغه نسخه د قبلې د بیت المقدس شریف چې راغله دا ابدي ده تر قیامته پورې ده. نور د تا تحویل د قبلې د بیت الله شریف نه طرف د بیت المقدس ته نشي کېدلی، دا دایمي حکم سنور. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، نه دي بعض دوی تابع د قبلې د بعضو، د خپل مابین کې يهود او نصارا، قبله د نصارا شرقي طرف د بیت المقدس شریف ته ده، او يهود غربي طرف د بیت المقدس شریف ته ده. دوی خپل مابین کې متفق نه دي سره. ولئن اتبعت اهواءهم، او بالفرض که ته پیروي وکړې د دوی د خواهشاتو، دوی څه وایي تبلیغات کوي،
من بعد ما جاءك من علم پس دغه څه نشته ته علم امراغه چې حق دغه شی ده انك اذا لمن الظالمين په دغه وخت کې بشک ته د ظالمان نه خطاب نبی علیہ السلام برکت ده تنبیه امت ته د چې ګوري الله تعالی رسول الله برته دومره په شدت باندې الفاظ وایي چې څومره محبوب او څومره لوی شان الله تعالی ورته کړی او معصوم ده او د الله تعالی به امر به قیم نه نو امت ته ګوري که تاسو د يهودو د نصاراو یا اهل کتابو د نور مشرکین او کفارو پیروي وکړي بیا به تاسو ظالمان الله تعالی به جزا درکړي الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم کسان چې دوی ته مور کړی د کتاب يعرفونه پیژني نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا تحویل د قبله یا قران عظیم شان او مشهور قول د حدیث مبارک ثابتېږي چې نبی علیہ السلام دین مراد يعرفونه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په صفت پیغمبري د سی پیژني کما يعرفون ابناءهم لکه خپل زمن سی پیژني په زوی خو اچھا ته معلوم ده زوی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په صفت پیغمبري دغه په یقین سره پیژني هیڅ شک شوبه هم نشته چې کله د تورات الهي کتاب کې معلوم دي دا آیت نازل شو حضرت عمر رضی الله عنه مبارک نه یو يهودي پوښتنه وکړه وایي د تاسو په کتاب کې یو آیت نازل ده کدی موږ په کتاب کې نازل وي موږ به اختر ورځ ګرځولې نه علي ما كنت دا بل حضرت عمر سره پوښتنه د عبد الله بن سلام سره نه کوي حضرت عمر رضی الله مبارک د عبد الله بن سلام رضی الله عنه چې د يهود لوی علم او په اسلام مشرف څخه قصه مخکې مت ذکر دنه پښتنه کوي هغه قصه په علي ما كنت لكم دينكم کې درته راځي ان شاء الله عبد الله بن سلام سے توجه الله تعالی خو پشان د اهل کتابو کې دسی وایي الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم پیغمبر علیه السلام برکه اهل کتاب دسی پیژني په صفت پیغمبري د خپل زمن څخه پیژني رښتیا راوته وایي وخت يهودیت کې تا څنګه عقیده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وای ما د زوی نه په د عقیده ډیره زوی کې به کله ته هم انسان ته ولیده چې مور خیانت نه کړي کړه خو د دې په باره کې د غمره ته هم نه درته ولیده حضرت عمر رضی الله عنه ورجک څه په تندې باندې خپل ک د قران عظیم شان مستاق په خپل ځان باندې ویلې وان فريقا منهم لا يكتمون الحق او بشک یو ډله د دینه لا يكتمون الحق هم خبري حق وهم يعلمون فيه ټول اڅو معلوم دي خو دې پټې نه بیانوي رسول الله برک صفات او قران عظیم شان تحویل لکعبه ټول معلوم دي خو دې پټې او پیږم په دغه باندې الحق من ربك غلدا هغه حق ده چې هغه مثلا امر د قبله ده د تحویل قبله طرف دی بیت الله شریف ده د الله د طرف نه غل هیڅ شک شبهه ما پکوا هر څه دی وای هغه د خپل مخالفتونه دي لیکن حق خبر دی خو ال طرف ده